बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मिनवालो ज़ ज़मरुद बुनरे द प्रोग्राम खैबर माज़िगर फ्राइडे د جمعې د ورځې چې کوم د خیبر مازدیګر دی د دې پروګرام سره ستاسو د دې خپلې خوښې د خپرونې سره زه حاضر یم د جمعې په دې ورځ باندې مینوالو جمعې ورځ مخکې خو به په یو کې په پوره ګلف کې به چوټي وه او نن سبا دا چې په یو کې پوره یو کې د اتوار ورځ چوټي او فرایډے چې دا سعودي عربیه قطر بحرین کویت او عمان او آصف زوی په خپل کلیم یاد کو کنه او په خیر علي خی جوړي السلام علیکم برابر په مزو کې څنګه دې سر تاسو خیر دې ټیک ټاک په هر چا خپل کلی ګران دی او په خپل وطن ګران دی او شارجه مونږ باندې ګران دی او ټول اماراتو کې چې کم دي شارجه کې د جمعې د ورځې چوټي او دا خلکو مزید دی چې کم خلک په شارجه کې جوب کوي نو دا غي د جمعې چوټي وي ته حالیم چوټي وي ته اتوار او پسیم ور کړی دا نو مې په دې حکومت او په دې سلطنت باندې الله تعالی رحم نوي خو سر دا سیدا چې ماشاء الله ستاسو رنگ چې کم دی نو حقيقي ها روسته روزه خسته کېږي دا ته مطلب نن ته خسته ښکار ته مطلب چې په بدله کې ماته وایي که نه هغې وجه دا ده چې تاسو د خپل پاکستان ډېر زیات غم دی او تاسو ته پته ده چې پاکستان ته ډالر یې که نه لکه اسلامک بینک یا نور داسې دغه چې کم دی که نه نو اربو سعودي عربو نو پاکستان خزانې د ډالر چې کم دی را روان وي هغې سره چې کم دی نو ستاسو رنګ ستاسو نه هغه بوج چې کم دی د خلکو هغه کمیږي قرضه کمیږي او ځاني را روانه ده صبر پکار دا پرون یو ویډیو باندې کتلی وه چې هغه دغه چې و روټۍ چې و نو هغه پته نه دوه روپو راغلي وه که درې روپو راغلي وه یو ویډیو راغلی وه ښه جي ښه پته نه چې غوړي سره راغلي وو چیني هم پکې ډېر ارزانه وه خلک حیران وو چې ګوره سر ما دا سوچ کو که نه چې اول شهباز شریف صاحب وی چې دا اوړو دا بحران چې کوم دی که نه وي دا د صوبو خپل کار دی دا خو د صوبو د لاسه دی لکه خبره یې د خیبر پښتونخوا ته اشاره وه نو ما اړه کې دا سوچ کو چې ولې چې پی ټی آی ته ټول خلک سپورټ چې کم دی که نه چې تاسو خیال کړی که نه چې حکومت راځي که نه نو 75% لاس به پکې خیبر پښتونخوا وي دا خو به منې که نه ټیک ده سر جي نو اوس حکومت هلته د هغې دی نو زور چې کور کوي نو مې یا شهباز شریفه الله دې په نیکي کا د ملک وزیر اعظم یې زموږ د ملک مشر یې او ښه سړی چې لکه ټول دي صفات هم کې ځکه د اسټابلیشمنټ خو هغه څه شلوار کمیس خرڅ کړي پینټ شرټ یې پرېښي هغه یې پرېښي دي که نه چې نو لکه دا هم ټول پاکستان خلک دي نو پکار چې ته دا خبره کوې چې ته چې صوبو کار دی زه ملک وزیر اعظم یم دا زما ذمهواري ده ټول ملک ټول ملک یو دی دا ټول ملک یو دا د صوبو کار نه دی بس ټیک د صوبو کې د بل چا ګورنمنټ دی وړو راځئ بس دا کې نو خلک به دنم خوشحاله شي او ناروان ګورنمنټ کې کیدي چې تاسو ډېره غټ حصه وی بیا نو خبره داسې ده چې ماشاءالله لکه رنګ پورې خبره وکړه نن جامې ښکلې کالیم ښکلي دي کالي ښه دي که نه کالي زبردست کوټ سره هم څه ګزاره کوي که نه او ډېر داسې میچنګ دی که ماشاءالله ووایه که نه ماشاءالله یو بل ته چې ماشاءالله نه وایي ګوره دا خبره الحمدلله ځکه چې ستا سوټ هم ډېر زیات ښه دی که نه نو ستا چې زما وي نو زه ستا سوټ هم ډېر مطلب دی چې ستاینه یې کومه ماشاءالله وایم ځکه چې دې سوټ کې ته هم الګ الګ ښکاري که نه او جي چې دواړه یو تصویر ولیږو چې چاته یې ولیږو خو دا دی چې نن سبا ته ماشاءالله زما دا دغه ډېر وخت نه چېرې کندوره زه شروع کړم د دې ځای ډرس ته خو هلته مال عربي ژبه نه راځي اوس تا دوه درې ټکي عربي زده کړه نو دا یو دغه خو دې دا ورسره راغی دا دې شروع کړو که نه او قدرتي کاله الله تعالی نه غواړم نو الله تعالی یې ماته راکړي اوس چې پوره عربي زده کړې بیا به سره کندوره هم واچوي نه نو سر تاسو ته پته نه د حامد صاحب برډې ده حامد شمشاد صاحب زنده‌باد حامد شمشاد صاحب چې دغه برډې دی او جی او مطلب او څوک دی دا لګو دا کې کنه سم نو زه به دا وایم چې حامد صاحب د خیبر ټلویزیون د ډے 1 نه چې موږ سوچو کو که نه چې کوم دا خو خیر یو ټیم ورک خو دا چې کوم ښه پروګرامونه او ښه آیډیا او چې څه دي نو په شا د حامد شمشاد صاحب مطلب دا دی چې دغه خدمات یو ډېر ښه انسان دا د مشرانو او زموږ د چینل ریډ کی هډي وته وي بالکل لکه د مشرانو زموږ که نه بالکل او دا دغې داسې د مشرانو نه بعد مشرانو هغې ته مطلب د خپل ځان نه پس چې کوم دی الله تعالی د چینل مشرانو له ورکړی دی کامران صاحب جواز صاحب ټیک شو او هغې نه پس چې کوم ذمهواري بیا د مشرانو
الله تعالی حامد شمشاد صاحب له ورکړی نو دا په دې چینل کې هغې پسې هغې فیملی پسې یعنې په سټاپ کې دا په 1 نمبر کس دی لکه دا ټول لکه هر څه ډېر الله تعالی ده باندې هینډل کوي. نو نن د حامد شمشاد صاحب برث ډے دی د هغوی د پیدایش ورځ ده او زه آصف یوسفزی او د خیبر ټلویزیون مکمل سټاف د دوبۍ سټیشن مکمل سټاف چې دی هغه موږ حامد شمشاد صاحب ته د هغوی د دې سالګرې مبارکباد ورکوو او دا دعا کوو چې الله پاک دې حامد صاحب له اوږد ژوند ښه صحت او خوشحالي ورکړي او څنګه چې زموږ د مشرانو د شفقت لاس دی په دې ټول سټاف باندې د اے بي ډي چینل خیبر نیټورک همدغه شان د حامد شمشاد صاحب د مینا د خلوص او د شفقت لاس ته همیشه چېرې یو باغ سړي کې ته سر افسري ونه ګورې بلکل هغه د ماشوم سره هماغه شانتې هغه ټریټ کوي او همیشه سپورټ کړی زه خو ډېر زیات سپورټ کړم ځکه زه حامد صاحب راوستی یم هغه د هغه ریکمنډیشن زما مشرانو ته او یو ورځ یې راته وویل سټارټ کې دغه شو چې یار تا زما سترګې لاندې نو بیا به د ډرامو غوښتو ډرامې نه راکوله لکه دغه کېده راباندې که ناستې نه چېرته بیا ماته ووي نو چې کله هغه ډرامه چال وې وکړه الله تعالی جوړه کړه نو دی او حامد صاحب د عاصم قریشي صاحب اصلاح پېښور ته راغلي وایي چې جهانګیر او دا ټول پکې ډیزل باندې جي که نه نو چې هغه پای که یو سیکوینس وکړو ته که نه نو هغه انیلي نه چې راوته دي کې ندیم ومو نو زه یې په ملا باندې وټپولم نو زما سر سترګو کې اوښکې رالې که نه او زه ډېر زیات لکه ډېر زیات د هغه یو تمه وه چې بلکل ایکسپیکټیشن و او چې دی به یې څنګه ده که هغه سره ډېر غم و که نه نو هغه به دواګانې مور پلار ستاسو ټولو نو هغه شی الله تعالی ډېر هټ لکه ډراما هغه لاړه نو بس نو الله تعالی دې ښه ساتي الله دې ښه ساتي او یو ځل بیا زموږ د خیبر ټلویزیون د مکمل سټاف د دوبۍ د سټاف د حامد صاحب ته مبارکباد ورکړو او دا دعا کوو چې الله پاک ته هغوی ته اوږد ژوند او ښه صحت ورکړي او هم الله دې همدغه شانته خوشحاله لري څنګه چې دی سدابهار دی سدابهار دی جی جی ښه جي ښه اوس د پروګرام مخ په وړاندې تلو نن ډېر وخت بعد لکه دا پکې بل د خوشحالۍ خبره دا ده چې نن به د کویت نه د کویت نه زموږ سره رحمت علي خان چې دی دی به زموږ سره په پروګرام کې ګډون کوي لکه سعودي عربیا نه خو خلک زموږ سره ګډون کړی په پروګرام کې د قطر نه سمی خان نوم ولیکو رحمت علي خان رحمت علي خان چې دی سمی او هرا دا تاسو نوٹ کړئ رحمت علي خان کویت نه وایي نو دی به زموږ سره او د کویت د مسافرو نمایندګي به کوي د هغه ځای چې کوم بین الملل پاکستانیان دي د هغوی نمایندګي به کوي نو په اول ځل باندې مطلب دا دی چې کویت به زموږ سره په پروګرام کې شامل شي سر دا به شامل شي خو یو واده را سره وکړئ سر نن په یو پروګرام کې به را سره یو واده کوئ کویت ته دې ولېږم ما وی چې دا به تاسو نه ځئ ما وی چې ټولو ملګرو ته درې سواله ده دا ټول به درباندې خوشحاله چې یاره شکر چې کویت ته لاړ شي چې دی جیل ته وردننه شي نه خلاص شو زه دا وایم چې زه کویت چې کوم ځای که را کویت ته به دې مېره خیر دی زه به ولېږو نه دې مېره به کویت ته به خیر دی ما به ولېږه سر تاسو ټول ملکونه تللي دي د کویت ته به خیر دی زه لاړ شم دا پخه شوه دا خبره دا خبره دې کوله خبره د وخت خیلی یېره شوه کومه یوه مې کوله سره دا خبره کوله تاسو خبره کوله ما نو همدغه خبره مې کوله ما وی چې نن نه پرومس سلام چې کویت ته به سر تاسو نه الله دې خیر واچي نو رحمت علي خان چې دا چا ریکمنډ کړی ځکه موږ خود هغه ته د پته موږ ته نه وه هغه علي یوسفزی یو شاعر دی ډېر ښه شاعر دی علي یوسفزی او زلمی دی الله دې ښه لري د سوات سره تعلق دی نو علي یوسفزی موږ ته د رحمت علي دا نوم راکوي دا به زموږ سره په پروګرام کې شامل وي او زما پکې م یو دوست غوث الدین په کویت او سر د جمرو دغه علاقې دی او ساده سړی لوی لوی ویښته او ډېر مینه ناک که نه غوث الدین چې کوم دی نو هغه یاره کویت ته راشئ نو دا راته هغه رایاد شو نو ځکه ما خدای پاک دا سلسلې برابرې جوړي سر ښه جي ښه نن تاسو په دې لاس کې یو لیسټ یو څو وینرز دي دا لیکل پکې شوي دي سر زموږ داسې خوش قسمته کالران دي چې هغوی به ټلیفون کال کوه په یو وخت کې دا مخلې 15 میاشتې وشولې څه انعامات یو خلکو چې کومو ګټلو نو هغوی ووړل په خپله څه ورته موږ ولېږل څه انعامات پاتې شوي نو دا د دې خلکو امانت دي امانت کې خو خیانت نه دی پکار ډبې دلته پراته دي نو موږ دا کوو چې اناونس پې کوو او دا کم کسان چې دي
چې دا خپل نوم واوري او بیا زموږ سره رابطه وکړي. زبیر چې دی زبیر د راس الخیمې نه موږ ته کال کړی او د یو انعام ګټلی و. هغه انعام چې دی هغه زموږ سره پروت دی. د زبیر راس الخیمې نه کال کړی و. اوس دا موږ ته پته نه چې پاکستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي. باقي سر زه ووایم تاسو ماته راکړئ چې لږ به ډېر پکې زه ووایم تاسو پکې بیا دغه وکړئ جي ښه جي ښه جي دا تاسو نه چې دا خو زبیر وشو. دا خو سر پلیس چې کوم دی نو RAK ورته لیکلی راس الخیمه یې لیکلی راس الخیمه او د اسري ګټلي ده او آیرن دی یو دی سر سید نبي شاه او دا د الین د الین نه سید نبي شاه او جی او د دم زموږ سره انعام پروت دی. څه دی سر د جوسر دی ډېر او دا دی سر طارق مسقط عمان نه ښه طارق او جی او د سپیکر ګټلی دی. شاباس سپیکر او جی او دا بل چې کوم دی نو دا سید انور چې کوم دی نو الین نه دی سر سید انور د الین نه او جی او د میلمنو دپاره څه به یې ګټلي سر چې یو میلمه راشي مونږ وایو چې ورشه چای راوړه ترمس دی د ترمس او جی کنه او دا بل چې کوم دی عمران سر ابودابي نه دی عمران ابودابي نه او چې میلمه راشي مونږ ورته جوس وکړې څه کې وکړې جوسر ګټلی دی جي او بل عدنان دی سر کوهاټ نه دی سر کوهاټ نه عدنان دی او عدنان نو په کوهاټ کې سر ګرمي ډېرې شربت خلک ډېر څکي نو د به څه ګټلي دم جوسر ګټلی دی. به د کوهاټ دا داره چې دا به موږ مسعود خان باندې داسې موارې وراړو یاره څوک هم کوهاټ ته ځي نو چې مطلب دا د عدنان له دا د هغه د انعام چې دا کوهاټ ته ورسي او جی او دا سر دی خو بیا دا سید انور پکې ډبل د الین نه راغی. سید انور دی او جی سید انور چې کوم دی نو په بل کې چې کوم دی نو ترماس ګټلی دی او دی کې اسري ده نو دوه ځله به یې ګټلی که نه دوه ځله یې ګټلی ګوره ته بل سر شیرین زاده دی دا خو نږدې دی دلته کوم ځای کې دی دا فجیره ده فجیره نه شیرین زاده او ده څه ګټلي او سر دم د جامو استري او جی او استري ګټلي ډېر او جی او دا بل دی پیر محمد یاسین ملکان کالدارا پیر محمد یاسین ملکان کالدارا د چې دی په څه خبرې کې هغه یې ګټلی دی موبایل او جی زبردست ډېر او دا امیر سید ابودابي او دی چې بس میلمانه راشي او کور اواز ملګرو ته ورکړي چای راوړه ترماس کې راوړه نو د ترماس ګټلی دی ډېر هدایت خان چې کوم دی فجیره هدایت خان فجیره چې پسې ټلیفون کړی دی نو د موبایل ګټلی یس ډېر هدایت جواب صحیح زیل یاره سر تاسو خو بالکل لکه چې څه وایم جواب سټیک راکوئ او دا بیا سید نبي شاه راغی الین نه ده به دوه ځله ګټلي نو او جی سید نبي شاه چې کوم دی لومبنی هم دی د لومبني جوسرو دویم به صحیح سر ګوره موبایل دی نه سر لومبی چې میلمه راشي که ته په یخ کې نو څه بس کې جوسر دی او ورپسې بیا چې څکې ورپسې ترماس دا خو ډېر ښه یاره زنده باد نو سید نبي شاه دا خو دی دغه کړي یار ډېر بس دا څه ګوره سر زبستی شول دا خوشحال انعامات دا دی پاتې دی موږ سره رابطه وساتي یا به سره موږ وساتو زموږ سره وساتي یو ځل به بیا مرستو اناونس کو انداز به خود ډېر ښه اندازو داسې اندازو که نه چې زه یم چې موږ تا اوټونو ته ودرو نو موږ به تا د سرې ډېرې د رستم د دغه علاقې نه ودرو بس که نه انشاءالله چې ستاسو سپورټ راسره وي اول به ناظم ته ودرو بیا به MPA ته بیا MNA ته نه سر ډایرکټ MPA ته به راځو ډېر خلک راسره مینه نه سر پیسې به لګي او زما خو نه لګي ځکه چې خلک منډه وکړي ته شوق نه کوي او څنګه چې تاسو به لګاسې بل خدمت ستا خو اکثر لکه ATM کارت چې د بل چا سره پروت دي پروا هم نه دا پروا چېرته ساتم مینهوالو وشوی دی د بریک د میله وځو او بیا راځو ستاسو سره بیا میلاویږو زموږ سره اوسئ مینهوالو یو ځل بیا هرکلی ویم پروګرام خیبر مازدیګر فرایډې تاسو ګورئ د خیبر میډلسټ ټلویزیون دبی سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی آصف یوسفزی او زه زمرد بنری دواړه ستاسو په خدمت کې ناست یو او تاسو به موږ ته کال هم کوئ او د دې سره سره
د نیکست بریک د دې روان بریک نه فورا بعد به موږ د کویت نه رحمت علي خان چې دی هغه به پروګرام کې شریکو او د کویت د مسافرو هغې حوالې سره به د هغه نه معلومات اخلو. نو پروګرام ضرور ګورئ. د دې سره سره کوم انعامات چې موږ اناونس کړي دي نو موږ به د پروګرام په آخري برخه کې هغه یو ځل بیا اناونس کوو په دې غرض چې که چا نه یې کتلي هغه یې کتل غواړي او مطلب چې خپل نومونه واوري نه به ډېر زیات ښي او چای راورسېدله ډېره مزېداره. ډېر خلک وایي چې په دې کې چای نه وي که نه ډېر خلک وایي چې په دې کې چای نه وي دی او نه نه مونږ د ښیو د مونږ یو اکټر اوس مړه شوی دی نو هغه پیاله یې ډکه ده کړو نو هغه ته ویل یار وي ته چې ډیلاک وایې که نه وي تا سره چای او پیاله یې ډکوي او ته دا پیاله یې دا داسې کوي دا ستا نه نه تویږي نو هغه وایي دا خو ګوره دا خو د اکټر بیا کمال نه شو که نه نو دې نه به ګرما ګرم دغه هم باف به هم راځي او دې ته به یې داسې کوي دا خو ټول پښتانه دي سره دې ته چې چای څکوي نو داسې به یې څکوي او نو دې ته بیا پته لګي چې که نه شوړ به دې وباسې چې چای پکې بیا شوړ نه کوي بیا نه کوي هغه شانتې چې د اوبه راځي که نه لکه داسې ګوره چې اوس ګوره اوس دې ټایم کې به نه وي ګوره ښه څه ټکنیک دی راغم نو د هغې اواز بدل شو او چې تاسې داسې کوي نو جدا وي ښه نو دا خو شوله خبره او د دې سره سره د مسافرو حوالې سره زموږ خبره روانه ده د څه باره کې روانه څه د څه باره کې روانه نور څه خاص د مسافرو باندې خطرې خبره نشته د شهباز شریف واپس لاړ ښه ما ویل چې خدایه پاکه چې لکه نن واپس شو نن واپس شو لاړ 2 ورځې دوره وشوله یاره سر دوره کې ګوره سر مونږ وایو که نه دا ټیک ټاک چې وګورم نو بس ما نن ما ویله ټیک ټاک د آی ډي بي شروع کړې ده او په هغې کې هم چې ټول ناست څوک وي شیشه وټاکوی او هر چا سره کچکول دی ګلونه ورته راوړی او چې نو اوس هغه کچکول ما هم ځان له اخیستی دی ځکه چې زمونږ وزیر اعظم صاحب هم ګرځي که نه سر نو دا کچکول ما هم ځان له اخیستی دی لومبې خو وایم چې هغه چې کوم سبسکرایبر دی هغه برابر شي که نه جي لا نشته نه وایم که نه جي او دا صرف یوسفزی په نوم باندې نو ما وایي چې کچکول بیا زه هم ګرځوم چې زه بیا څنګه یم چې شیشه وټاکوی که نه ټول خلک دی کې هر څه پکې اچولی شي هر څه ګلونه جازونه برج خلیفه اورې او هر څه پکې راچولی شي جي او میان او مچھلي بیګا بچانه وی یو مچھلی راوله او تا راونیوشته نو خبرني یو مچھلی به راوله او بازي پکې ولګه ګل راونه ولې کنه پښتو هغه کنه نه وته لسات نور ولي چې ته راوله نو هغه بیان شي چې راولي ډیره مې بل راونه ولې کنه ناغه سم ډیر راولي نو ټیکنیک به پکې زده کړم او جینو ماشاءالله لکه مطلب چې د بزنس طریقې د پکې زده کړې ډیره زیاتې نو ما وی چې کوم د ګلونو مولونو راوړي کنه نو موږ قسم ځان دسنو کو خو لکه نور پیسو کو کنه د خیر خېګړې څه کارونه پیو کو د ډیر خلک دا وی چې دی دوبۍ کې دي دا کې دي نو مې زه ټیک ټاک نه کمین کم راځي نو هغه خو چې پکې کم غریبانان دی نه کې فائدہ تقسیمو یو کال به واخلو جی هلو کال لاړ نور ما سم خبره کوله څنګه کال نو نیت پورې خبرې لا سم خبره کوله نو کال راغی او کنه نه ډراپ غلطه خبره کوله لایو کال ډراپ شو ما خبره سره هغه الله تعالی کمپلیټ کوله کنه نو خیر تاسو موږ ته مینوالو کال کوله شي پروګرام کې ګډون کوله شي د ټلیفون په لیکه موږ زیات خبره ده چې د جمعې د ورځې پروګرام چې موږ وایره د سعودي عربیا قطر بحرین عمان او د کویت دپاره په یو ای کې زموږ ټول وروڼه چې دي مسافر دي د هغوی هم ناست وي او هغوی هم موږ ته کال کولی شي خو خاص کر سعودي عربیا کې په ګڼ شمېر سره پښتانه اوسېږي موږ وایو که هغوی موږ ته کال وکړي او پروګرام کې خپله رایه هم ورکړي د دې سره سره د مسافرو د ژوند حوالې سره خبره وکړي نو هغه به هم صحیح او د دې سره سره رحمت علي خان به موږ د کویت نه په پروګرام کې شاملو او هغوی به په کویت کې چې کوم مسافر دي د هغوی حوالې سره د هغوی د کاروبار نه حوالې سره به خبرې اترې کوي انشاءالله او انشاءالله بیګا سر سمی برتا پخ کړی و برتا یو نو برتا نه پیژنم دا غټ باتینګړ نه ګول باتینګړ دا سر راواخلی او بګیس باندې کې یا پس کاروټه باندې وې کې دي نو دې داسې پوخ باندې کې شي لکه پس برتن کې باندې دي نه داسې او دی پخېږي د چې دې کره پیښ دنه به پوستکي مستر کې لرګي او دا به داسې راځي دا به وټاکې دا سپینه شي بیا به تړکاو کې هغه به پوخ کې نو دې ته برتا وي سپینه برتا پخه شي نه مرچکي وته واچي یاره سره
نو ما دا پته نه چې ډېر ښایسته پخوي ځکه چې روزانه غوښې دي او شیزونه دي نو موږ وایو چې نن به لږ چینج ورکړو کنه چې یو سبزي نو ما ورته لکه لوبیا ورسره وړې نو سني مطلب خپل دغه ټیلنټ راښکاره کړو او نو بس موږ هغه لوبیا دا کړه نو لوبیا هم ښه ټیسټي وه خو چې سر برتې ته کېناستم که نه نو ما وی چې لکه دا لوبیا اوس هپه لکه ما تشه برته خورم ډېر زبردست دی پخوی دی به دا یو ورځ به تاسو له پخوي ورسره به غوښه پخه کوم داسې میلمانه یې زه به راشم ځکه چې ستاسو فلیټ هسې ماشاءالله داسې د سکون صفا سوتره ځای دی داسې سړی وایي چې لږ ساعت پکې کېناستی ماشاءالله چې د بابر واشروم ته لاړې A1 پړکولي ټیک شو زمونږ کچن ته راغلې پرېږو مو کوته نو داسې پړکېدلي شیزونه به ښکارې بیا زما روم ته راغلې چې څنګه کچن حالې داسې زما د روم حالې لکه داسې بالکل کلین صفا سوتره داسې چې د بابر روم ته ورشي یا د سمید روم ته ورشي نو بالکل لکه هر یو شی که نه سره د پیزارو مخ پکې ښکاري مخ پکې ښکاري چې رادنه کېږي مې ډغره ونه خورې په پیزارو کې نو لکه الله تعالی فضل چې دا تعریف کوي که دا ته نه سر ون زلمي دي شاه زلمي تاسو وګورئ سر دلته کار څنګه کوي نو هلته باغه شانتي نه کوي یا به هلته کوي یا به دلته کوي نو ډېر ښه دغه دی زموږ سره یو پیکیج دی هغه ګورو سر ما ته څه وایي چې یا به دلته کار کوي یا به هلته کوي دوه ځای کې به کوي او سر سوچ پې بیا وکړي پیکیج یې نومس کوي سر پیکیج دی او دا به وړاندې کړو خپلو کتونکو ته او پیکیج ریډي دی روب خانه چېرته وځو سر پیکیج کې چېرته وځو ما ته پته هم نشته چې دا حیران پیکیج د څه جوړ کړی دغه دی د قطر دی نه سر ته قطر خو بحرین دی سر دا بحرین ته وځو اوی های دا ډېر زبردست کار وکړو ځکه چې او هغې وایي چې دی پرې لږ بدلون راوړي دا نورو ملکونو ځکه چې بحرین موږ ډېر زیات هغې دپاره څه پیکیج نه تیار قطر له ډېر تیار کړه سعودي له دا د بحرین ډېر ښه کار وکړو که نه زبردست نو مینهوالو راځئ د بحرین حوالې سره یو پیکیج تیار کړی دی چې دا ویډیو ګورو بیا راځو ستاسو سره ملاوي جی مینوالو یو ځل بیا هرکلی ویما پروګرام تاسو ګورئ خیبر مازدیګر فرایډې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی او څنګه پروګرام شروع کې تاسو ته موږ وی چې نن به په پروګرام کې د کویت نه ملګري شامل زنګ سر هغې ته خو به ځو خو تاسو بحرین باندې پیکیج وکړو ته او پیکیج زما خو ډېر غټ زړو شو زه وایم چې زه خو بحرین ته لاړې سر بحرین ته زه 2 ځله تللی ما خو ډېر نه یم ګرځېدلی که ښه جي ښه صرف کارنش غاړه یو هوټلو موږ پکې حال د پروګرام دپاره چې کوم هغې ځای ته تللی خو ډېر نه یم او دا اوس د پیکیج چې ما وکتو نو بحرین خو ډېر ښایسته ډیټیلز پیکیج و ډیټیل سره کړی او دې کې لکه د بحرین مطلب هم د 2 سمندرو میانځ دغه چې ملاب چې کوم دی که نه بحرین او بل دا چې 11 جزیرې دي زما خیال په یو باندې کار نشته په لسو باندې چې کم دی نو دا دغه دی چې یو شیز جزیرې غاړې ته راشي نه صرف سپاټې دپاره د ژوند د تېرېدو دپاره به ډېر ښکلي زه یم چې بحرین وزټ کول پکار بحرین وزټ کول پکار دی ډېر ښایسته ځای دی پښتانه هم پکې دي د نورو سټیټونو په مقابله یعنې قطر سعودیه او د مطلب UAE د دې په نسبت پکې پښتانه کم دي خو ځکه سټیټ ورکې دی ټول پاکستانیان پکې کم دي او ښایسته ځای دی او دغه لږ پښتانه چې دي هغه ډېر مینه ناک دي زه به انشاءالله زه به اوس به چېرته بوځئ سر اوس زه دا وایم چې کویت ډېره زمانه وشوله چې د خیبر ټلویزیون 18 کاله وشو په دې 18 کاله کې د کویت مسافر چې دي مخکې به پروګرامونو کې ټلیفون کال کوو بیا هغه ټلیفون کال یې پرېښودو که نه پروګرامونه ګوري ګیله سر د هغې دا زما پکې یو دوست غوث الدین و هغه وی خیبر ټلویزیون ته خلک سترګې په لار دي وی خیبر راځي نه نو هغې دا ګیله سره د کویت د ویزو مسله ده خو نن زموږ سره په پروګرام کې د کویت نه یو ملګری چې هغه هلته کې خپل محنت مزدوري هم کوي او د خپل محنت مزدورۍ سره د بیرون ملک پاکستانیانو خدمت ته هم ملا تړلې ده رحمت علي خان زموږ سره په پروګرام کې نن شرکت کوي زه ګورم رحمت علي خان که تیار ناست دي ریډي رحمت علي خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم په خیر علی پروګرام کې السلام علیکم زه ستاسو د خیبر ټي وي د زمرد بلیری صاحب د آصف زوبزی صاحب ډېر شکرګزار یم چې تاسو مالا په دې کې خپل پروګرام کې د خبرو کولو موقع راکړه یو جهان مننه ستاسو د ټولو بل زه د خپل دغه همکارو د اپر د PTI سوري زه خیر دی لالا خبره کوه خاصه مسله نشته
خپل هغه زمونږ چې کوم خپل د واتساپ د ذریعے زمونږ امن نیوز ده هغه کې زمونږ الکار دي او زمونږ سره ډیر مهنت کوي زمونږ سوراب خان دا چې علي سوبزه سي وو دا چې زمونږ نور ډیر ځانه مرګري دي دا هغه ته خوش آمدید وایم او دا هغه ته هر کله وایم ټول هغه زمونږ سره په دې کې ډیر مهنت کړل په دې کې زموږ سره د کویت نه رحیم باز باچا او په دې کې محمد خان زموږ سره په دې کویت نه شامل دي هغه زموږ سره ډېر په دې کې هلې ځلې کوي الله راته خاص لرا اجي رحمت علي خان خبرې وکاو خو ما وی چې اول خپل پیژنګلو وکړو زه چې تاسو راته خپل دا ووایئ چې یاره خیبر پښتونخوا کې د کومې ضلعې سره تعلق ساتئ ستاسو کلی کم یو دی او په کویت کې هم څومره وخت شو جی زه رحمت علي د ضلع سوات تحصیلي مټې سره تعلق ساتم رحمت علي سلطان خیل ما د تحصیلي مټې سره تعلق ساتم د بر سوات د اغل سره زما تعلق ته اغل زما اچلې ده په کویت کې تقریبا په 1995 کې زه کویت ته راغلی یم تقریبا 18 کاله مې وشو چې زه په دې کویت کې ګزران کوم په مختلفو کمپنیو کې ما جابونه کړي دي ښه ډېر ښه 18 کاله خو نه کېږي په 1995 کې راغلی 19 کاله خو د خیبر ټلویزیون وشو چې هغه په 2004 کې راغلی او دې د هغې نه 9 کاله مخکې راغلی نو 19 اور 9 څو شو سر دا 10 کاله رحمت علي خان 10 کاله دی وشو 28 ما وی که 95 مونږ هم دا وی کنه ټیک ته بیا صحیح خبره بیا صحیح ده بیا 19 کاله دی لکه 18 کاله دی نور او ان شاء الله زبر ټیک ته بس موږ بدا دو کو چې الله دې شل کی کنه که چا شل کړي او کنه چې رحمت علي خان په کویت کې شل کې دا ډېر الله دې دیرش کی وتا کویت خو ډېر خم ډېر ښه نو رحمت علي خان دا راته وایي چې په کویت کې پاکستانیان سوره دي اسه تعداد کا رفلی تاسو ته تعداد پته چې پاکستانیان پکې سوره دي او بیا پکې پښتانه سوره دي جی په دې کې خو تعداد زما په کال اول 120 خو غالبا تقریبا په دې کې 80000 ما ته غالبا کاریږي 80000 ځکه چې په دې کې داسې کزانو چې هغه تقریبا هغه عمر تقریبا 60 سال شو نو هغه لاړو هغه ویزې دغه کینسل کړي لاړو 60 سال نه بره څوک نه دغه کوي خلکه کسان کم شولو یعنی 60 ساله باندې خبره ده جی ډیر کم شو کسان ساله باندې خبره وشو او کسان ډیر زیات کم کړو ښه او دا راته ووایه چې دغلته بس تاسو مختلف تنظیمونه مې د پښتنو لکه په دې دوبۍ کې مختلف داسې د پښتنو تنظیمونه دي د خیر ښېګړې او هغه د یو بل چې کوم هغه مشکلات دي هغه د سفارتخانې یا د کونسلیټو یا نور څه منډه تړي نو وخت نو ستاسو هم دغلته تنظیمونه شته دی زموږ خو دلته تنظیمونه شته دی هغه چې څوک په حق ورته څوک مړ شي نو د هغې لاشونه چې دي هغه بیا د هغې لپاره موږ کمیټې ده هغه پیسې جمع کوي نو زموږ مختلفې کمیټیانې دي تقریبا په 3-4 کمیټیانو کې زموږ د هغو سره لین دین دی د هغو سره زموږ په کمیټۍ کې شریک کړو چې څوک مړ شي نو هغو له موږ بیا پیسې ورکوو تقریبا 2,500-3,000 دیناره جوړېږي د کویته نو هغه موږ ورکوو او هغه لاشه او هغه کور ته ولېږو پیسې ښه دا راته وایه دا دینار چې دی نو دا د پاکستاني روپۍ ته څومره جوړېږي د یو دینار نه د یو دینار غالبا تقریبا 770 روپۍ د دې نه جوړېږي غالبا 770-75 روپو کې دی پاکستان 770 یس دینار ټول کې ګران دي یعنی هزار دینار نه دی یعنی 9.5 لک روپے پاکستان او تقریبا سمثینګ دا جوړیږي نو چې د 2.5 وایي دا ورکی نو 14 یعنی 20 लाख रुपए شو 20 लाख रुपए 2.5 دینار پر مړی ته دی هغه کې چنده کې دا ډېر ښه اقدام دی ډېر ښه دغه دی ښه دا راته ووایي چې ستاسو چې څه مشکلات راځي نو دغلته چې کوم زمونږ د پاکستان کونسلیټ په یا به سفارتخانه نو هغه ستاسو سره مرسته کوي او مطلب خیال ساتي د دې بیرون پاکستانیانو جی زموږ سفارتګار چې دی هغه ډېر زموږ سره ښه دي همدردي زموږ سره ډېره کوي د هغو نه زموږ څه شکایت نشته هغو زموږ سره ډېر ښه دي سفارتګار خو دا مې اورېدلي رحمت علي خان چې د کویت د پاکستانو د خلکو دپاره پاکستاني پاسپورټ باندې د کویت ویزه چې دا نه ورکوي نو د دې وجوهات څه دي څه وجه ده زمونږ
تجارت هلته د پاکستان نشته یا زمونږ د پاکستان مشران د هغوی سره ښې اړیکې نه لري او که وجه څه ده چې دا ویزې واقعي بندي ویزې نه ورکوي پاکستانیانو له؟ په دې باندې د پوره تفصیل وایم جی زمرد صاحب دا په دو د دې نه مینه د ځان په دې کولاوي دي خو نه ډېر به اکثر کولاوي دي د 2008 نه چې کله دا بندي شوي دي نو په دې کې د مشرف نه دا څومره حکومتونه چې په دې کې رااله او دا څومره بچایانه څومره زمونږ دغه په دې بدل شو نو دې د اوسه پورې د دې لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي نو په دې خبره موږ ته ډېر زیات تشویش ده که تاسو ته نیوازي هي چې دلته زمونږ تقریبا 1,20,000 یا 80,000 غالبا چې اوس کم پاتې دي دا کسان چې دلته دي نو موږ ډېر څه کولی شو خپل پاکستان دپاره موږ ځان نه جاړو موږ ټول پاکستان جاړو چې زمونږ پاکستانو ته په دې باندې سخت تشویش دی او ډېر غم درد دی پاکستان ته د هغې اصل وجه دا ده چې موږ څومره هم پاکستانیان یو نو موږ دلته مزدوري کوو منځلي زمونږ تقریبا چې موږ سالانه زمونږ بچت پاکستان ته تقریبا د 30 लाख سے لے کر 40 लाख تک زمونږ د معمولی کس چې دی هغه دومره هغې ته بچت دی دا موږ بینکونو ته لیږو او د دې باندې پاکستان معاشت چې دی هغه به تر اخره روان دی خو د بده مرغه د پاکستان حکومت زمونږ په دې ویزو کې دوباره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي نو هغو ته زمونږ ته غټ تشویش دی د دې نه دا 30 लाख امداد باید چې هغه په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي د سفارتګارو سره او له دې سره مې کړي دي خو هغه ورته ویلي چې نه زه کوشش کوم چې وکړم خو په دې کې بیا ما په ډېرو کسانو ته په دې کې د واتساپ په ذریعه هم ډېر دغه کړی دی د فیسبوک په ذریعه خو زمونږ اواز مخکې نه دی رسېدلی نو موږ ته په دې باندې ډېر درد او ډېر غم دی چې څومره موږ پاکستاني او تاسو زمونږ بجټ وګورئ زمونږ د پاکستانو چې څومره بجټ دی او هغه پاکستان ته څومره پیدا راسي نو که داسې موږ پاکستان ته وګورو او زمونږ دا ویزې موږ ته کولاو کړي او څومره خلک کوم د پاکستان نه راشي نو دا د پاکستان لپاره ډېر د یو د فخر او د ډېر دغه خبره به وي که نه وي ځکه چې موږ ته په دې غټ تشویش دی د دې نه مخکې ما د یو کمپنۍ سره خبره وکړه یاره ما له ویزې نو هغه ما ته وایي چې ته ما ته کولاو کړه زه به درله چې څومره ویزې وی زه به درله درکړم په لامانه دلته ویزې کولاویږي او چې موږ دا زمونږ په شان کسان ویزې راوباسي نو په 4,000 دینار ویزه تا ته درکولی شي هغه هم ډېر په مشکله نو موږ ته په دې ډېرې ستونزې دي بل زما د مارکیټینګ سره لږ واسطه ده چې ما پرچیز کاوه نو ما چې کله پرچیزینګ کاوه نو په مارکیټ کې به چې ما لیدو نو صرف د پاکستان به ګلفز ما لیدو نور د پاکستان څه ایټم ما نه دی لیدلی په هر یو شاپ کې نو ما ته به ډېر په دې باندې ډېر غم او درد و یاره د پاکستان دومره غټ زمونږ ملک ته ګوره او دومره دغه ته ګوره د دې لپاره زمونږ د بزنس کمیونټي چې ده د هغو دپاره هغو چېرته د دې لپاره صحیح ګامونه نه دي پورته کړي هغو چېرته صحیح ګامونه پورته کړی وی نه د کویت سره ځکه دا یو اسلامي کنټري ده د دې سره به ډېر اړیکې وي او زمونږ پاکستانیانو ته او زمونږ ملک ته به په دې کې ډېره زیاته فایده رسېدل وه خو د بده مرغه زمونږ چې څومره هم حکمرانان زمونږ په ملک راځي نو هغه زمونږ د ملک دپاره څه کوشش هم نه کوي او زمونږ خاص کر زمونږ د کویتیانو دپاره هغه هم څه کوشش نه دی کړی چې یاره دوی کویت ته راشي او د دوی سره خپلې هلې ځلې شروع کړي نو یو به زمونږ ویزې کولاو شي بل به زمونږ د کویت سره د پاکستان سره به د کویت مارکیټینګ په های لیول لاړ شي زمونږ پاکستان ته به ډېره پیدا وي نو ما نه د وخت باچایانو ته زما دا درخواست دی چې هغه په دې باندې خپل پټلي ګامونه پورته کړي او په دې باندې په موجوده کې چې کوم حکومت ته دغه مې درخواست دی چې په دې باندې پټلي ګامونه پورته کړي او زمونږ خبره زمونږ د مسافرو دا خبره مخکې بوزي په دې دغه ور وکړای شي نو رحمت علي خان دا راته ووایه چې دغلته په کویت کې پاکستاني سفارتخانه چې ده او تاسو وایي چې سفارتخانه د مسافرو ډېر زیات خیال ساتي نو خیال خو ساتي خو چونکې د سفارتخانه چې دغلته ده نو د سفیر مثال د پاکستان د پریزیډنټ دی نو دی د سفارتخانه څه کوي چې دی دغلته کې د دې مطلب د کویت او د پاکستان ترمنځ پکار ده چې دی ښه تعلقات جوړ کړي دی د کویت د حکومت سره خبره وکړي او هغه خبره هغه پیغام بیا خپل ملک ته ورسوي فار نافظ ته او ځکه چې که تاسو خبره کوئ هغه نه رسي یو ځای ته او که سفیر پاکستان کویت چې دی هغه د کویت سره خبره کوي او هغه بیا پاکستان سره ګورنمنټ ته خبره رسوي نو هغه کیدای شي نو سفارتخانې په دې کې څه کوشش کړی او که نه هغه هم خاموش ناست دي دا جی په 2000
په 2000 تقریبا په 2012 کې په 2020 کې په 2019 کې دوی موږ ته دا ویلي او په میډیا باندې او په دې راغلي چې موږ د دې لپاره کوټلي ګوامونه پورته کړي دي او دا ډېر زر ده چې ویزې به کولاو شي. کله چې 2020 چالو کې سټارټېدو نو په سټارټ کوي چې بیا په جنوري کې به ویزې کولاویږي. بیا چې کله 2021 شو نو چې یاره په جنوري کې به کولاویږي. تر اوسه پورې نه موږ جنوري ولیدا او نه موږ فروری ولیدا. نو موږ ته ډېر غټ تشویش دی د پیټیار چې څومره زموږ مسافر کوي چل دي دا هغه ته ډېر غټ ستونزې دي د دې د وجې نه. نو دا خو آصف خان لکه رحمت علي خان چې د ویزې خبره مو کوي 4,000 دیناره په یوه ویزه خرچه باندې کیږي نو دا ان شاء الله دا ډېر مشکله ده. ویزې د پاکستانیانو لپاره بند دي که نه دوبۍ لپاره به ازادي ځم دوبۍ ریزیډنس لپاره ویزټ خو تللی شي ویزټ هم نشي تللی. رحمت علي خان په ویزټ هم څوک نشي راتلی. اماراتو نه تللی شي دا مخکې ویزټ د سکلونه په دې کې ویزټ کولاو هغه نه بعد دوی بیا ویزټ هم بند کړل لکه فیملی د ویزا کې یا چاله ویزټ کې د دریو میاشتو نه هغه ویزټ هغه بند کړل ویزټ نه کولاوي. د دې نه سبقلونه مخکې یو 2-3 کاله مخکې زموږ څخه ډاکټران صاحبان راغلي دي نو هغه باندې زموږ من ته ډېره غټه پیدا رسېدله. بس په دې کال کې هم ډاکټران زموږ نوي راغلي دي نو هغه باندې پاکستان ته ډېره غټه پیدا رسېدلې دي. دا اوس چې کوم د یعنی یو کس پاکستاني دغه په دوبۍ کې ژوند کوي او د دوبۍ ویزا ورسره ده نو هغه هلته کویت ته راتلی شي ویزا اخیستی شي دلته نشي تللی. دا ما کوشش کړی رحمت علي خان دا مخکې ما کوشش کړی ځکه چې ما ته د کویت نه ډېرو ملګرو ویلي چې خیبر ټلویزیون کویت ته رانغی نو ما کوشش کړی خو چونکې ویزا نه ورکوله د کویت ویزټ ویزا نه ورکوله نو په دې وجه بیا موږ رانلو هلته. خو دا خو شوله چې نن ستاسو سره رابطه وشوله او ګورو به که راروان یافتلې یا بلې له داسې ستاسو نور مشراني هغه هم ځان سره کېنوئ. زه دینه یو دغه کوم لکه زموږ صاحب وختي تاسو یو خبره وکړه چې مونږ 30 لاک پورې مونږ لیږو نو دا تاسو 30 لاک دینار لیږئ ته میاشتې کو دا په کال کې 30 لاک لیږئ کو په دې باندې مونږ تاسو پوهې کې چې پاکستانی به لیږي. زما مقصد باندې پوه نه شوې. زموږ چې کوم عام کسان یو که نه هغه تقریبا د سالانه 25 से लेकर 30 लाख रुपए 25 से लेकर 30 लाख रुपए पाकिस्तानी یو تن سالانه पाकिस्तान صحیح ده سالانه یو تن میجور صحیح شو. او دا مطلب دا چې دا په قانوني طریقه باندې ریمیټنسز چې دی کم چې په بینک په ذریعہ په لیګل چینل سي نو پیسې زموږ ملک ته روانه ده زموږ د ملک فایده ده. او که چېرې زموږ ملک دا کوشش وکړي د کویت د حکومت سره خبره وکړي او دا ویزې کولاو کې نو نور به ډېرو خلکو ته روزګار هم میلاو شي او د دې سره سره ریمیټنسز چې دی کومه پیسه چې پاکستان ته ځي هغه به هم سیوا شي. نو ډېره ښه خو رحمت علي خان اوس په آخر کې که څه میسج د کویت د دې مسافرو د اړخ نه دا وخت کې پوره دنیا کې ستاسو غږ خلک اوري او د دې سره سره زموږ پاکستان کې فارن افیس والا به هم ستاسو دا غږ اوري نو که څه میسج د دې ټولو مسافرو په نمایندګۍ باندې څه میسج ورکول غواړئ نو هغه ورکوئ. ډېره مهرباني یو جهان مننه ابونیري صاحب. بس زموږ دغه ستونزې دي زموږ سید امداد باچا هغه دا خبره کړې ده چې یار د فارن منسټر سره زما خبرې شوي دي او هغه به کویت ته راځي او زموږ د سفیر سره هم خبرې شوي دي او هغه به کویت ته راځي او په دې باندې به خپل کوټلي ګامونه پورته کوي. نو که چېرته داسې وشي نو هغه ما ته خپل ویلي و چې یاره زه به تاسو جوړ کوم او د دې سره به موږ بالکل اتفاق کوو. بس هغه ورځ نه ده ښولی هغه دوبۍ ته ځي بیا قطر ته ځي د هغې نه بعد به هغه راځي او بیا به کویت ته راځي تشریف به راوړي کویت ته. انشاءالله موږ د هغه انتظار کوو او د وخت د باچایانو نه زموږ دا درخواست دی دا ورته زموږ خواست دی چې د خدای لپاره د پاکستان دپاره د اواز اوچت کوي د دې کویتیانو د غریب عوام دپاره اواز اوچت کوي او دا ویزې د پاکستان ته کولاو کوي چې دا خلک زموږ د پاکستان نه د کویت ته راشي او دا چې د پاکستان ته څه پیدې ورسي. موږ د پاکستان په پیدې لپاره لګیا یو. موږ یوازې خپله پیدا نه کوو موږ د خپل پاکستان پیدا کوو د خپلې ټولې علاقې پیدا کوو د خپل کلي پیدا کوو د خپل کورونه پیدا کوو چې څومره زموږ مسافر دي نو هغه په دې باندې انتظار کوي او زموږ د انتظار ته د ویزو د انتظار ته ناست دي چې کله به ویزې کولاویږي او کله به موږ خپل بچو له خپلو علاقو له خپلو غریبو خلکو له به موږ ویزې کوو. نو په دې باندې په دې سمه ناست دي دا ټول. خو زما حکومت وخت ته دا درخواست دی چې هغه زموږ دا خبره مخکې بوځي او زموږ د اواز اوچت کړي تاسو په د چینل په واسطه باندې.
اوکې ان شاء الله رحمت علي خان نن ستاسو غږ ورسېدو، زما خیال دی فار نافظ ته هم ورسېدو، خیبر پښتونخوا ګورنمنټ ته هم ورسېدو. ان شاء الله موږ به آینده پروګرامونو کې هم تاسو ستاسو نور مشران به راغواړو او ستاسو دا غږ به رسو. ډېره مننه رحمت علي خان ستاسو په پروګرام کې د شرکت د ګډون او ډېرې ګټورې خبرې تاسو وکړلې او تاسو د مسافرو نمایندګي وکړله. ان شاء الله آینده به ستاسو رابطه ساتو. ډېره مننه جی. حاجی ګوره هغې دا وایي چې 1,30,000 پورې پاکستانی دا و، اوس 80,000 ته شو. دا چې کومونه دا په 60 ساله کې ریټایر شو او دا واپس لاړه نور نه راتلی نه شي. نو دا د یو ای قانون هم دا نیسم نه یو ای قانون دا چې دلته د 65 ساله پورې 65 او خو چونکې دلته کې خو پابندي نشته د ویزو، دلته خو زرګونو خلک را روان دي په ویزټ هم راشي، جاب ورته میلاو شي، خپله ویزه کنورټ کړي که نه. او د دې نه علاوه عاصم کاروبارونو ته ډېرو کمپنیو ته هم ضرورت یې راځي که نه. او یو خبره به زه دا وکړم په دې وخت کې ما ته رایاده شوله چې ډېر پاکستانی ټریول ایجنسیز دې ځای خبره نه کوم، پاکستان کې پنډۍ کې، کراچۍ کې، اسلام آباد کې، پېښور کې د خلکو نه په دوکه پیسې اخلي چې موږ تاسو له ویزه د کویت نه د یو ای که نه، او په دوکه پیسې واخلي او بیا ویزې نه وي که نه. زه خپلو کتونکو ته دا یم چې چېرته په ویزه باندې اډوانس کې چاته پیسې مه ورکوئ، کوم خلک چې نه پېژنئ هغو ته پیسې مه ورکوئ. او زیات دا په پنډۍ کې، اسلام آباد او کراچۍ، لاهور کې داسې خلکو نه پیسې اخلي په ویزو چېرې دا ویزې دي او ډېر جعلي کاغذونه یې تیار کړي. ډېر خلکو ما ته راولېږل نو په هغې کې نه د هغوی ایمیل آی ډي، نه د پکې د آفس اډرس وي، نه پکې لینډ لاین نمبر وي، موبایل نمبر یې پکې ورکړی. نو دې سیمو کې ډېر زیات احتیاط پکار وي. وجه ولې ده چې دا خلک دا چل کوي؟ نو په زموږ په ملک کې غربت دی، بېروزګاري دی، مهنګایي ډېره زیاته ده. د وړو په بورۍ باندې په کویټه کې 3 کسانو جګړه وه، یو کس پکې مړ دی د وړو په بورۍ پسې، د هغه بچي هم پاتې شول که نه. او په دغه زموږ په ملک کې غربت دی، بېروزګاري ده، روزګار شته دی نه، غربت زیات دی. دې کې څه کول پکار دي بهر ته ځي که نه. نو زه به دا وایم چې اوس موږ سیاسي خبرې نه کوو، خو زه دا وایم چې دا نه په الیکشن کېږي، نه په د حکومت په بدلیدو کېږي، نظام به چینج کول پکار. نن ما یو ویډیو کتله جی سر، د پاکستان د چیف جسټس او د یو کې د چیف جسټس موازنه یې کوله چې د دوی ته پروتوکول څومره ورکېږي، د دوی مراعات څومره دي، د دوی تنخواه څومره ده، د دوی پروتوکول. نو اول د پاکستان چیف جسټس وښو چې هغه سحر آفس ته ځي، نو د هغه د کور نه واله د 1.5 کیلومتره پورې د هغه نه وړاندې وروستو ګاډي روانې د سکیورټي او جیمر د موبایل ګاډي ورسره روانې که نه. نو تقریبا 25-30 ګاډي لکه د پرایم منسټر څنګه پروتوکول دغه شان د چیف جسټس پروتوکول او هغه د کور نه واله د آفسه پورې او ټریفک جام وي. جی سر. او فیصلې تاسو ته پته ده د په مقابله کې د یو کې چیف جسټس وخو د هغه د خپل کور نه چې را دا کېږي نو خپل بیګ یې شاته ملا ته تړلی را روان شي، د کور نه چې راوځي بوټان په پښو کې، نو لاندې د کور په دغه کې ګیټ کې د هغه سایکل ولاړي، سایکل ته وخیږي او په سایکل باندې راشي خپل آفس ته. هغه د هغه ځای د عدالت چیف جسټس، عام جج نه، نو هغه په سایکل باندې خپل عدالت ته راشي، نه ترې څوک وړاندې رستو شته، نه ترې سایرنونه شته، نه ترې دیش ګاډي شته دی. فیصلې ته د هغه وګوره، زموږ د دې وګوره، زموږ دا چې چا د شا غاړې پې زور لکه جج چې دا خو انصاف فیصله به کوي که نه، نو هغه کولی هم نه شي. نو هلته هغه وګوره په سایکل راځي، نو هغه فیصله هم غلطه نه شي کولی. زموږ په ملک باندې حکمراني چا کړې ده آزادۍ نه مخکې سر؟ د چلبوکو بریک په ولو که نه، داسې سر حکمراني چا کړې وه زموږ په ملک باندې؟ او جي اچانک زموږ ملک آزاد شو، هم د دغه یو کې نه آزاد شوی دی، هغې نه آزاد شوی که نه، د هغې سیسټم دلته پروت دی سر که نه. نو دا مسلې موږ ته چا کریټ کړي؟ او ما یې خلکو کریټ کړي، هغوی نه دي کړي، موږ په خپله ټول غلی یو. مثال خبره کوم، لومبۍ به سر موږ ځان ټیکو، څو پر چې موږ ځان نه ټیک کړی، دا چیف جسټس چې کوم دی که نه، دی تاسو داسې دی په سایکل باندې ځي یا د پیاده ځي، نو زموږ خلک سړی په یو کې نه پرېږدي. نه هغه خو چې کله دا څیزونه پرېښود بیا به فیصلې هم کولی شي، د انصاف فیصلې به هم کولی شي که نه. خو ځکه نه د هغې دپاره خو سر تاسو بریک والی، خو د هغې دپاره ما تاسو بریک په والو د جګړې نه مخکې ښه ده چې موږ بریک والو نه ډیبیټ پې کوو سر.
والو یو ځل بیا هرکلی ویم پروګرام تاسو ګورئ خیبر مازدیګر د خیبر ټلویزیون خیبر میډلیس ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه لایف پروګرام روان دی. زه واسف یوسفزی ستاسو په درانه خدمت کې ناست یو او خبرې روانې دي. او د کویت ډېر وخت بعد نمایندګي وشوله. خیبر ټلویزیون همیشه هر چاته موقع ورکوي او موږ ته چې پرون بل اوس پته ولګه چې د کویت مسافر و چې موږ ته دغه موقع راکوي او فوراً ورته موقع میلاو شوله او خوشحاله شوي به مې. او کویت کې چې زمونږ کوم کتونکي دي هغې ته موږ دا وایو چې تاسو خپل ټلویزیون سیټ کړئ. او ما ته بل یو خبره د کیوین رایاده شوله که نه، او هغه بالکل ما ته اوس رایاده شوله یار. هغه دا ده چې اتصالات باندې یو ای کې اتصالات باندې زموږ 4 واړه چینلې چلیږي. که کم خلک ډیش انټینا لګول نه غواړي د چا په کور کې چې ای لایف کنیکشن وي، ای لایف کنیکشن وي، نو 952 953 954 دا زموږ د خیبر نیوز 952 د خیبر نیوز نمبر دی، 953 د ای بی ټي خیبر نمبر دی، 954 چې دی دا د خیبر میډلیس نمبر دی، او 295 هغه چې دی هغه د K2 نمبر دی. نو د چا په کور کې چې ای لایف کنیکشن دی په پوره یو ای کې د چا سره د اتصالات د انټرنیټ ای لایف کنیکشن دی، نو په ای لایف کې اتصالات چې د هغې ټي وي چینل یې هم ورکړي دي ماشاءالله. نو هغې کې تاسو زموږ 4 وړه چینل چې د هغه کتلی شئ، خو دا به سبسکرایب کوئ د خپل ریموټ نه به خیبر پیک په نوم باندې دا دي خیبر پیک، هغه به تاسو سبسکرایب کوئ او د هغې څه ډېرې پیسې نشته دی. د نورو چینلو د میاشتې 10 درهمه 15 درهمه زموږ د 4 چینلو صرف 15 درهمه میاشت ده. 15 درهمه میاشت 4 چینل چې تاسو ګورئ صرف او صرف په پوره میاشت 1.5 به په 15 درهمه ګورئ. نو دا سبسکرایب کړئ او تاسو خیبر ای بی ټي خیبر، خیبر نیوز، خیبر میډلیس او K2 ټلویزیون د اتصالات په ای لایف باندې کتلی شئ. سر تاسو وختي خبره وکړه چې زموږ ملک کې چې کوم حالات دي دا ولیدي. مونږ سر تیر شوی زه چې پاکستان نه راتلم دلته، نو دغه ټایم کې ما په خیبر نیوز باندې یو شو کوله، یو پروګرام هم کو تخت او تاراج. تخت او تاراج دغه ته غورځوده دی، یو تخت یو بیا هغې تاراج چې کنه چې لکه ختم کړي هغه سلطنت ختمیږي. نو هغه سره د آی آر ډپارټمنټ انټرنیشنل ریلیشن ډپارټمنټ چیرمین چې کوم هغه د هغې هوسټ و سرودي صاحب او ډېر قابل انسان و. هغه ما په خپلو ریکارډ کوم او دا د خیبر ټلویزیون باندې د نیمې ګنټې شو وسره. نو په هغه ټایم کې دا پروګرام ضرورت په دې باندې و چې دا نن کم حالات دي دا ولیدي، دا کم حالات دي د پاکستان یا پاکستان څنګه روان دي دا ولیدي، دا حالات دې به خبرې کولې په دې به. نو هغه د قائد اعظم بابا نه شروع کړه. نو په قائد اعظم بابا گورنر جوړ شو، هغې نه پس لیاقت علي خان دور. نو د هر یو پرایم منسټر باندې یو اپیسوډ دی. نو زه ما چې اخري اپیسوډ تر بېنظیرې پورې کړم چې هغې دغه شو، د هغې نه پس بیا ما دلته بدلو شو. نو په هغې کې هغه دا خبره ما ته دا نچوړ واستو، په هغې کې هغه دا ویلو چې کم پاکستان آزاد شو لومړنی ګورنر جنرل چې کومونو هغه قائد اعظم بابا جوړ شو، او لومړنی پرایم منسټر چې کومونو هغه لیاقت علي خان جوړ شو. لیاقت علي خان دي چې کومې فیصلې کړې دي چې د دې سره تعلقات جوړېدو دپاره دې سره امریکا ته لاړه او دلته سوویت یونین او رشیا پرېښوده. دا پرېښوده. دغه ځای کې خبره یاد ساته، د ټلیفون کال ټایم وشو که نه، ښه جي ښه، نو بیا به دی نه الله شو ډراپ شو. ښه جي. نو هغه وایي چې دا ډېر خلک وایي چې دلته هغه تاسو خیال ماسکو کې دغه څوک خلک څوک نعوذ بالله خلک وایي چې دا به ټول دغه شي څه ورته وي سره هغه بس وایي نه، خو لکه الله دغه نه و ډېرو خلکو چې کم داره، خو نه بعضې ماهرین وایي چې دې د رشیا سره تعلقات ښه کړی وی. نو په سنټرل ایشیا کې چې کم دی که نه زمونږ تعلقات پخو، زمونږ حریف ملک انډیا چې کوم ده نو هغې سره به هم زمونږ تعلقات خو وي، ځکه چې د هغې د رشیا سره تعلقات خو. نو دا نن چې کوم موقع په افغانستان راغلی ولو دا به هم ټیک وه، ټیک شو. نو ستا به تعلقات خو ته فاینانشلی ته به، نو مطلب لکه زمونږ په ملک کې چې کوم دی نو چیف جسټس به بیا داسې روان و، ځکه چې امن به امن به ګراني به نه. نو د دې ځای نه ته ډېر لرې ځې اول ته تعلقات ساتي او هغه د خپل انټرسټ لپاره تا یوز کوي، یا دلته هغه راځي او بیا دلته په ملک کې چې کم دی نا کمې
د رشیا خلاف لکه امریکا د رشیا خلاف کال بولو جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام بنوي صاحب سره خبرې کوم حضور جی تاسو خبرې کوئ علاؤالدین دی مردان نه علاؤالدین د مردان جی علاؤالدین صاحب ستاسو کال ملاو شوی زه زمرد بنیری ما څه خبره به کول غواړئ جی نو بګیا چې خپل ملک قدرتي فیصله د وجه باندې خبره کوم جی جی بالکل وکړئ تاسو خپل رای شریکه کړئ پروګرام کې جی زه بسکوټ خورم السلام علیکم بنوي صاحب وعلیکم السلام جی زه علاؤالدین خبرې کوم چې مردان شیرګړ نه ښه شیرګړ مردان نه جي ډېره مننه علاؤالدین صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم جي هرکلی وایم څه خبره کول غواړئ پروګرام کې جي خبره مې دا کولی دي چې زموږ دا ملک خدای پاک موږ ډېر ښکلی ملک راکړی دی جی جی او کوم چې د عربو ملکونه دي سعودي شو یا امارات شو یا کویت شو دې کې ډېر ښکلی نظام دی جي جی جی بالکل زموږ ملک کې نظام ښکلی نظام نشته دي نو تاسو موږ له لوګو چې په دې راځي چې زموږ ملک کې الله پاک څنګه دا نظام کې ښکلی ملک الله راکړی دی ډېر ښایسته ملک دی واقعي خو بس الله دې دا کړي چې په دې کې حالات ښه شي زموږ د خلکو روزګارونه ښه شي زموږ د ملک د مشرانو خپل ملک ته د خپل خاورې ته د خپلو عوامو ته فکر شي چې د دې خیال وساتي که نه نو ډېر ښایسته ملک دی زه ډېر زیات خفه شم دې خپل ملک ته وګورم او دغه ته زه خو سعودي ته هم لږ تللی یم دوبۍ ته م او دغه ته م وګورم نو ډېر امن نظام دی او زه ډېر خفه شم د خپل ملک دلته خو داسې امن او داسې چې کم خلک دلته اوسېږي ډېر زیات د سکون ژوند دی او د هغې وجه چې دلته کې امن دی خوشحالي ده سوکالي ده حالانکې زموږ ملک وګورئ تاسو په خپله باندې شیرګړ او ملکان دغه ټوله لکه نو ګرینري څومره ده مختلف دغه چې دي د فصلونه کېږي میوې کېږي سبزیانې کېږي موسمونه پکې کم څلور ښایسته موسمونه دي نو ډېر څه دي خو که موږ له الله پاک ښایسته ملک راکړی که موږ له داسې مشران راکړه چې هغه د خپل ملک د خپلې خاورې سره مینه لري نو هر څه به بیا ټیک کېږي خو دغه زه ستاسو په وساطت سره خپلو مشرانو ته دا خبره کوم جی جی وکړئ چې بس خپل ملک د خاطره جی جی چې خپل ملک د خاطره بس د خپل سرکاري دفترو کې چې کوم دی نو د بغیر د کرپشن کارونه وکړي او د خلکو خدمت وکړي نو زه چې دې سره زموږ ملک ډېره ترقي وکړي نو ستاسو وساطت سره زه جي درخواست کوم او اپیل کوم د خپلو مشرانو افسرانو ته جی جی بالکل لږ قدر وکړي د خپل ملک بالکل که دا ټول محکمې چې دي لکه دا نظام چې دی هغه صحیح کول پکار دي که دا څومره سرکاري محکمې دي هغوی صحیح کار شروع کړي او د خپل ډیوټي چې هغه ډیوټي وګڼي هر څه بیا ټیک ټاک خو څوک صحیح ډیوټي هم نه کوي تنخواه که الي نو هغه د هسې ناستې الي او که کار کوي د هغې رشوت الي د هسې ناستې به تنخواه الي او چې کار کوي د هغې به رشوت الي نو الله دې کړي چې دا څیزونه ختم شي نو ښایسته ملک ته ځي او سیاسي مشران چې دي هغوی په اقتدار کې دي او عوامو هم ورسره نشته دي ما پرون زموږ سلام قبول کړي او ډېر په دې باندې تاسو پروګرام ګورو خو بس دغه ته خفه شو ډېره مننه علاؤالدین صاحب او انشاءالله امید به لرو تمه به لرو چې خدای پاک په یو وخت کې د حالات ښه کوي او زموږ ملک په ښه کېږي انشاءالله چېرته به پرې مسلمان راځي او ښه مشران به راشي او د حالات په ښه شي د خیره سره ځي الله مو عزت وکړي ډېره مننه علاؤالدین صاحب هم دغه شان کله ناکله موږ ته کال کوئ او پروګرام کې خپل رای ورکوئ چې ډېره مننه سر تاسو په کلي کې چېرته تللی دی یو سړی غلا وکړي غلا وکړي که نه نو هغه چې بیا ضمانت شي نو نو له جیل د څوک ملاقات له ځي په جیل کې هم هغه صحیح ټایم نه تېري صحیح ده جي چې په کلي کې راشي نو ډېر خلک ورته ډېر په بد نظر ګوري که نه ګوري اوس سیاسي سړی چې غلا وکړي د کرپشن وکړي دی د عوامو حق ووي او دی جیل ته لاړو
هر سړی بوله جیل ته روټۍ وړي هر سړی بوله چې کم دی زمونږ دا کم خلک چې کم دی نو دا بوله ملاقاتونو لځي او هغه چې بیا هغه هلته کې خاص ځای ورکړي روم او فرنیچر او شټ کې ټي وي ورته ولګي او بیا چې کله هغه د جیل نه راوځي نو د دنیا خلک راغلي د دنیا خلک او دا میلونه چې دا دوه ډبلې او سړی راووته او دې اوچتي او دې دا کې فرق څه دی تاسو وګورئ که نه زموږ د پاکستان آرمي په هر یو افسر پسې ځان له 3 تنه او 4 تنه لګېدلي دي دی ډک نشي ولی دا خلک دلته دا خبرې کوي د هغې په شان دي اداره چې تاسو وګورئ که نه په هر سړي پسې لګېدلي داسې پکار دا چې داسې او جي داسې سر زه وایم که نه چې په هر یو سیاسي لیډر پسې په هر یو بیروکریټ پسې چې کسان او په هر یو پسې چې ولګي که نه نو څوک د کرپشن دی بیا څوک هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی زه خبرې کول غواړم خبرې وکړه جی ستاسو کال میلاو شوی دی چې کال میلاو شوی او خبر ستاسو څه نوم دی د کوم ځای نه م کال کړی سرور خان بنو بکخیل وزیرستان نه ښه جی خبر وکړئ او لږ د کمرې نه بهر شئ چې دا ټلویزیون د اواز پکې راځي چې دغه پکې نه راځي او ساجي السلام علیکم وعلیکم السلام ما د بنو نه سوال کړی ښه جي ښه تاسو خپله خبره کوئ هغه ستاسو ښه اوس په زما دا خبره اورئ ما لالا تاسو بهر شئ او ډایرکټ خبره کوئ راځئ ټي وي ته مه ګورئ دعا سلام درکوم وعلیکم سلام تاسو ته دا ډېر ښه دی چې تاسو دا موضوع راخیستې ده د هغه په باره کې که نه دا نن سبا حالات چې کوم راغلي دي که نه جی جی بالکل او اوس دا خبره ده چې مونږ سره دومره زیاتای روان دی چې تاسو ډېر کلي باندې نشر کې دا ګیس را روان دی شوی نه میرلي نه اغزي کې مونږ وزیرستان نه بالکل مخکې مونږ ورته مخکې یو بنو سره بکخیر قوم نن اوچت شوی و ډرونه وهلو هغه چې کوم پایپلاین دی هغه بند کړی دی هغه ته روان دی و پنجاب ته ځي و ما ته نه لګېږي ولې دا مونږ سره څومره زیاته دی چې پښتانه نه بجلي لا کوزه کړې ده هر وخت هر بجلي بالېږي ما بجلي نشته ما ته د څنګه اوبه بجلي نه راخلاصوي او ګیس پایپلاین کوز روان دی نیوالي په پنجاب ته روان دی کوز او ما ته دلته دغه بندې ټول خلک عوام قومونه ټول قومونه چک شوي دي ډلونه وایي او دا نن ورغلي فوج ته مو وویل هغه ټول چې کوم افسران دي د ګیس پایپلاین والا هغه باندې مو پایپلاین بند کړی دی ډېر وخت نه کېږي اوس بیا کار شروع کړی بیا مو کار ورباندې بند کړ په دا کې امتیګان دا کې ټول چې کوم متبران ملکان او کوم متبر خلک دا ټول چې عوام چک شوي دي نن ډلونه وهل شول تاسو دپاره به ډېره مهرباني وي چې دا تاسو داسې غږه ته ورسوئ چې زموږ سره دا ظلم ولې کېږي چې پنجاب ته یو ما ته نه لګي ولې زما په خاوره کې یو وتلی دی او پنجاب ته یو ما ته نه لګي دا ولې د پښتنو سره دا ظلم کېږي بالکل ډېره ښایسته خبره تاسو وکړله حاجي صاحب په دې موږ خبره کوو ځکه چې اول ستاسو حق دی ستاسو په علاقه کې ګیس راوتی دی نو چې ستاسو علاقې ته پوره شي نو سواګری دی بیا چې کوم اضافي دی هغه د بیا بلې صوبې ته ځي خو اول ستاسو حق دی نو خبره پې کوو چې تاسو ګورئ پروګرام ګورئ دا باندې خبره وکړې دا چې دا خبره غاټ ټولو ته ورسېږي که نه ولې د مونږ سره د پښتنو سره زیاتی ولې روان دی مونږ سره ظلم کېږي راباندې پاسه فوج راباندې ودروي که نه هغه فوج د فوج نه راباندې ودروي جی بالکل ډېره مهرباني خبره پې کوو چې ډېره مننه دا ډېره ښایسته خبره ده ځکه چې ګیس پیدا شوی د دی په علاقه کې دی او د دی په جایدادونو کې پایپ روان دی ځي بلې صوبې ته ځي نو پکار بوځ دی بلې صوبې ته خول د دې علاقې چې کوم خلک دی د چا په علاقه کې چې دا ګیس راوتی که لکه سر تاسو وګورئ که نه په دغه علاقو کې انګریزانو ډېر ښکلي بلډینګونه راخ کړي ډېر ښکلي سیل سپاټې ځایونه که اوسېده به هم دغه ځای کې ای دا پته و چې دا زموږ ډېره زرخیزه او دا ډېره معدنیاتو نه ډکه ده او ځکه دلته راغلو زموږ په دې علاقه په د افغانستان او په دې ځایونو باندې چې کوم دا جنګ جګړه دغه ټوله معدنیاتو
او تر روان هغې 100 کاله مخکې سوچ کې انګریزان نن چې کمی که نه نو دې لپاره یې 100 کاله مخکې سوچ کړی دی دا هغوی ته پته وه چې دا د او دا مدنیات د شته دي دی. او کمکاڼې یا مطلب ستا د علم دا غر چې کم دی دې کې چې کمکاڼې دی تاسو پته شته دا ډېر قیمتي دی ډېر قیمتي دی بالکل ډېر قیمتي کاڼی دی دا چې بیا زمونږ دا ورپسې دې پر لاندې راشئ که نه هغه ډېر زبردست لکه چاینا والا هم لګی الله تعالی خیبر پښتونخوا له په دې ټول صوبو کې ډېر غټ یو حسن ورکړی دی بالکل او یې سره چې کوم دی نو دنیا معدنیات ظاهر ورکړي دا ډېر مالامال صوبه ده په هر لحاظ باندې کله چې دلته امن شي نو زیاته خبر هر څه به سیټ شي خو لکه دا ده چې بل کال تاسو والی خبر نیمګړې پاتې کېږي مونږ هم بیا هېرېږي خو بر کال والی هلو الو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر دی جی څو خبرې کوئ عظمت الله لورلای بلوچستان نه جی عظمت الله صاحب څه خبره کول غواړئ جی ستاسو کال میلاو شوی دی زه خبره به څه کول غواړئ صحیح شو ځه ډېره مهرباني ستاسو لاین کې څه مسله ده لاین کې مسله ده نو برحال خبره ستاسو صحیح ده خو زه دا وایم چې لکه د دغه علاقو کې ځنګلونه هم ډېر دي قیمتي ځنګلات دي او هغه به هله بچ کېږي چې دا ګیس پیدا شو نو هم دغه علاقې ته اول ورکوي چې کوم لرګي وبچ کېږي نو دا چې کوم قیمتي ځنګلات دي دا به خلک سوات د ګوره سر د سوات تاسو کالام او دې ځایونو ته چې دا فیسیلیټیز ورکړی شوي نه ځنګلې وبچ شوي بچ شوي به ټیک شي وړومبی چې کم علاقه کې کم ګیس روزي کم پټرول وي دا خلکو وړومبی حق دی هغې له به ترې ورکړي تاسو وګورئ بجلي دلته پیدا کېږي موږ یې د پنجاب نه اخلو مین سود چې دی هغه په لاهور کې دی او نو موږ د هغې نه اخلو موږ ته ریورس راځي لاړه شي دا هغه ځای نه موږ ته راځي بیا راځي که نه نو داسې یوازې تا ګورو چې تاسو په کرک کې وګوره څومره پټرول پیدا کېږي هلته هم ګیس دی بالکل صحیح دی نو چې تاسو وګورئ نو تا سره کاڼې تا سره دی معدنیات ټول تا سره دي ټول تا سره دي الله تعالی د اوبه درکړي بجلي درکړې ده معدنیات یې درکړي نور څه غواړو او په هغې کې چې کوم دی نن په خیبر پښتونخوا باندې د وړو غټ یو تکلیف دی ډېر غټ تکلیف دی لومبۍ خو دا خو دي دا ده که مونږ وایو چې اوس کوم دا حالات په ملک باندې راغلي دي چې دې الله تعالی ته په سجده شي او 2 رکعاته نفل وکړو نو د دې ټولو مسلو حل چې کوم دی دا یو الله تعالی سره دی نه سر دا تا سره دی او نه ما سره دی ځکه چې د دنیا پروګرامونو دنیا خبرې پکې کېږي که نه خو دغه نه کېږي بس الله تعالی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زرګي صاحب د ټلیفون یاره خبره پکې پیسې زیاتې لاګي ټلیفون زر چې ته وایي نه میلاو شو ټلیفون ستاسو کال میلاو شوی دی چې خبره وکړئ زرګي صاحب د خیر د محمود خان خیر دی جی ټیک ټاک تاسو خبرې کوئ زه داس خبره کوم څوک داس جمداد د سعودیانو جامداد د سعودیانو سعودیانو جامداد بھائی څرنګه خیر ټیک ټاک زرګي خیر ټیک دی خیر د څه خبره به کول غواړئ په دواړو باندې وعلیکم السلام ډېر سلام په دواړو باندې وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایمانه مخکې له اوسه خبرې کوي چې موږ سره څه کېږي موږ سره هغه کېږي او دغه ستاسو د وزیرستان د بن نه چې کار کړی ستاسو د علاقې و که نه پاته نه دي زما د علاقې و که د کوم ځای ناست زه د نوښار یم هغه زه د نوښار یم هغه دغه د بن و خو ډېره ښایسته خبرې وکړې خبرې ښې وه چې خو ته ماته وایې چې موږ خپله خراب یو که نه په دې چې اوس امیر مقام ته موږ خلک کوټونه ویر کوو زمونږ به بجلي ځي نه بلکل ها موږ چې کومه امیر مقام ته کوټونه ویر کوو هغه ته کوټونه ویر کوو هلته ته موږ کوټونه ویر کوو خپل فراد نه پېژني که نه بالکل صحیح خبره موږ چې کومه تاخي خبره کوي موږ پښتنو کې موږ باچا خان مو سره پکې بېتاره جنتونو کې باچا خان دا خبرې ټولې کړې دي هغه ته موږ مقدمې کړو دا اوس پوره ملي دی دا صحیح نه دی که نه تر غني خانه پورې صحیح و نو دا داسې کار دی زموږ خان دا خو الله دې خیر کړي موږ یې پښتنو به چې څه کوي
څه به سره کېږي خدای دې خیر کوي په موږ باندې آمین آمین الله دې خیر وکړي ځکه چې دا خلک ته دا دغو ته مو په سلیمان دې دغه څه دی دا خلک پسې کوي په دا باندې دې صاحب سړي دې نواز شریف پسې دا صاحب پسې کسره راغلی نو کسان د فساد خلکو ویشتو دا چایون نه پرېښو بالکل دا د هغې نه مخکې خبره وکړه چې باچا ملک ما تعلیم شته زه انپړ غوندې سړی نه ورته پورته خبرې کوم پوه شوې نه خبرې دې ښې دي ډېره ښایسته خبرې دي حاجي صاحب د هغې نه مخکې که کومې که خیالي دی ملک راته تا خبره وکړه چې موږ یو جاج و هغه چې کومې په هغه په سیکل ځي ما جاج په سیکل به څرنګه لاړ شي چې هغه د خلکو د زړه څه دی هغه به څرنګه په سیکل لاړ شي په هغه پسې به څرنګه پاتې کولی نو صحیح فیصلې نه کوي که نه نو ځکه خو بیا تللی نه شي په سایکل که نه که دی صحیح فیصلې کولی او عوام د دی نه خوشحاله وي که نه نو بیا خو دی په سایکل تللی شو خو نه کوي که نه نو خو نه کوي ښه کار نه کوي که ته ما ځای به دا رسول الله صحیح کار کوي دا رسول الله چې دا څوک پرېږدي بیا نو دا الله دې خیر کړي بس الله دې خیر وکړي ستاسو ډېره مننه د ټلیفون کال چې سعودي عربیا نه تاسو کال وکړو او پروګرام کې تاسو خبرې وکړلې ډېره مننه جی ها جی نو بس سر یو بریک کولی نو ښه به وي جګړه ګډونکو تاسو چېرته ځئ مو او موږ وړه غوندې کې دمه کوو او دمې نه پس چې کوم دی نو ستاسو خدمت کې بیا حاضرې جی مینوالو زه تخمه وکړه یو ځل بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو مینوالو زمرود بنري صاحب او واصف یوسفزی لالا ناست دي مشر او کشر ناست دي نو خبرې به کوو سر زما یو ذهن ته یو خبره راغله اول یو سړي ګیله وکړه د هغه ذکر وکړم جی وکړه جان ولي صاحب چې دی هغه په شانګله کې دا وخت کې ناست دی جهان ولي صاحب د امیر مکان صاحب ورور دی ریټایر تحصیلدار دی او ډېره مینه کوي زموږ سره دلته راغلی هم دی زموږ د دې سټوډیو وزټ هم کړی او تحصیلدار هم پاتې شوی نو جان ولي صاحب ډېره مننه ستاسو د میسج او پروګرام ډېر زیات مې خوښ شو ډېره ښه موضوع تاسو روانه کړې ده او جان ولي صاحب ډېره مننه تاسو او ستاسو سره چې څوک نور څومره ملګري ناست دي ټولو ته موږ د مینه د خلوص پیرزونه وړاندې کوو ښه جی جان علي صاحب دې سره به کېدی چې تاسو به میګري کوئ او زموږ نور ملګري چې کم ناسې کېدي چې دې میګري کوي زه وایم چې کم زموږ اشرفیه چې کم د اشرفیه چې کم هغه خلک چې هغه اشرفیه کې راځي که نه زه وایم چې عمران خان صاحب سړی راولي یو هفتې دپاره چې یو کلي وي چې په هغې کې نه جنریټر وي جنریټر نه پکې یو پی ایس وي چې صرف پاکستانی بجلی پکې وي او دې په دغه کلي او په دغه حجره کې ته یو هفته ځان سره وساتې ته کور نه وله ساده ډوډۍ راوړې او په دې کې دا موسم لکه ګرمي وي اوس خو یخني ده لکه ګزاره کېږي او په ګرمۍ کې داسې چې ده ته پته ولګي چې غریب دې دا ژوند څنګه تیري او دا بجلی ده ته څو ګنټې ځي راځي بالکل صحیح یو هفته ټریننګ دا دله پکار دي چې په دغه غریب کلي کې چې کم دی که نه دا نه چې هغه نه به خلک ګیر چاپېري نه دې هغه کور والا سره یوازې پرېږده په حجره کې به وي چې څنګه یو میلمه راشي داسې زه هم دا شهباز شریف صاحب دې راولې په ده باندې په بل کلي کې یو هفته تېره کې داسې زرداري صاحب یا بلاولو یا مولانا پل رحمان باندې هم چې کم دی که نه په داسې کلو کې پته ده ورته خو زه هم چې بیا پې هم وخت پې تېر کې داسې چې کم دی نو مریم نواز صاحبې باندې هم تېره کې الله به دې خلکو ته به د غریبو د کور د دې د ژوند د تېرېدو د ماشومانو د ریلو شیټینګ اوس زه وایم چې دې خلکو سره دا سجیشن ورکول پکار چې هر څه خو دا نه چې ګاډي دا اوس عمران خان صاحب د دنیا ګاډي نه دی به یوازې همدغه کور کسان وي او صرف په حجره کې د شپې چې هغه څلور پنځه تنه راغونډېږي او سیاسي بحث کې که نه زه یم چې دې داسې ژوند یو هفته تېر کړي هغه به یې تېر کړي ځکه هغه خو د چایو سره روټۍ خوري یاره سر روټۍ خوراک جدا خبره ده خو دا بل به یې څنګه کوي دا چې موجوده یاره سر زه تاسو ته دا ووایم که نه شلوار کمیس خرڅ کړی پینټ او شرټ یې پرېښي یاره جي که نه
زه تاسو ته دا وایم ما خو ټیک شو خو هغه ټایم سره دغه یو هفته تېرول په یو کور کې سړی میلمه پاتې شي او د شپې بجلي نه او دا پکې او دا ببوزې ته ځان ته وښې بیا به پته لګي اله به پته لګي نو ته دغه ډوډۍ هم خوره او چې تا ته یخ اوبه هم نه میلاویږي وره چېرته یي که نه جي نو زه تا دا احساس چې کوم دی که نه مجاهده دي دا یو هفته دا ټول لیډران دي تېر کړي نو کیدی شي دوی په زړه کې الله تعالی رحم وکړي بل کال دی دا بول هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زه د سلطان زرین خبرې کوم لوړ دیر خزانې نه. لوړ دیر نه جی 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 ستاسو کال ملاو شوی دا نوم راته بیا وایي جی. سلطان زرین. سلطان زرین جی سلطان زرین صاحب څه خبره به کول غواړئ جی؟ یاره جی زه خبره دا کومه جی جی که ستاسو خیر وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې به جی جی هغې یو سړی راوسته هغه تا د پلاني د ګورنر جوړوم هغه انکار کوو او اوس زمونږ زرداري او نواز شریف او شهباز شریف ځان وژني خو دغه کوڅۍ نه پرېږدي که نه خبره داسې راځي چې دا نواز شریف او دا زرداري او دا وای های خبره ښه کوله خبره روانه کړې وه ډراپ شو چې دا یو لاین هم د ده اورېدلی وي موږ ته به د دې د خبرې مقصد پته لګېدلی او هغه لاین نیمګړی پاتې شو. سلطان زرین صاحب ډېره ښایسته خبره تاسو شروع کړله او لاین کټ شو کې شاید تاسو د موبایل نه کار کړی او لږه زموږ په ملک کې د سیګنلو د موبایل د سیګنل لږه ایشو وي نو ستاسو لاین ډراپ شو ځکه چې ډېره ښایسته خبره تاسو د هغې شروع نه پته موږ ته لګي چې تاسو ډېره ښایسته خبره به کوله و چونکې لاین ډراپ شو دوباره که بیا ټرای وکړل نو ډېره به سر داسې ده چې د مشرانو مو اورېدلي وو چې کوم صحیح ټایم و که نه کوم صحیح وخت و هغه تر 9/11 نه مخکې و 9/11 نه مخکې ملک کې به ته سهار وختي پاڅېدې بیا د هغې نه پس مشرانو دا ما اورېدلي وو هغې نه پس وې دې نه پس په ډېر سخت وخت راځي لکه چې دغه کمپیوټر تېر شوی دی دا 80s والا 90s والا دور چې کوم و که نه دا ټولو کې بهترین دور و دې کې به سهار به ته پاڅېدې پراټه به ته تیاره وه ګۍ به ته خجوره وه اوس بیا ما دا اورېدلو چې هغې نه پس چې کوم وخت را روان دی که نه سن وی دا ډېر د دې کې به تا د سهار چای ډوډۍ نه میلګي دا کال واخلو او دا هم هغه وخت. هلو الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه به احساس زما د اوښکو وکړي؟ جی جی څه به احساس زما د اوښکو وکړي چا چې په ژوند چېرته جړلي نه وي. آی های زرین لالا ډېره زبردسته خبره مو کړله جي. څنګه لږي تاسو څنګه یې؟ خیر دی جي ټیک ټاک تاسو برابر یې؟ صحت ښه دی جي. آصف خان سلامونه. السلام علیکم لالا مې سلامونه څنګه حال دی طبیعت هم ښه دی؟ خیر دی جي برابر الحمدلله تاسو ښه یې جي؟ او دعاګانې لالا الحمدلله د الله احسان دی ملګري ټول ښه دي جي؟ ټول ښه دي ټول الحمدلله د الله احسان دی جي بالکل برابر. شکر دی جي. کلی ولس ورونه ځان بچیان ټول ښه دي د الله احسان دی بالکل برابر جي. لالا تاسو به څه وایې؟ ما وی جي زه خو صرف یو خبره کومه ښه جي ها چې دا زمونږ د لیډران صاحبان نه دا محترم دا قدردان اشرفیه او اشرفیه دا کچېرې موږ د دې نه دا خبره وباسو که نه او هغه سیټ ته لاړ شو چې یار وړه زمونږ په یو سړي مې اعتراض نشته ټول ډېر ښکلي خلک دی الله دې خوشحاله کړي خو مهرباني وکړئ موږ له یو نظام راکئ یو پروګرام راکئ جی جی یو قانون راکئ بالکل صحیح خبره دا خلک چې موږ په یو بل اعتراض کوو چې په دې کې یو خبره ده اصل کې مسله دا ده چې زه ودرېږم نو زما سیاسي مفاد دي او 80 کسان غیر سیاسي خلک ولاړ دي هغه به ما پسې حسابېږي نو مهرباني زما دا ده چې دا خبره کومه د ملک ته د خلکو ته چې یاره د دې شي نه قلار شئ منو شریف یادوئ مشابه شریف یادوئ دا خبره یاده کوه یاره موږ له نظام راکوي نظام پکار خو لالا دا خبره هم چې ټوله روانه ده دا هم هغې نظام غاړې ته روانه ده اخرې کې به هم هغه نظام به قایم کېږي نو بس موږ هم وایو چې ورور الله دې رحم وکړي چې دا نظام قایم شي نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ د دغې سره څه کار دی نواز شریف سره یو څه کار دی چې د هغه بد وایي او د عمران خان سره یو څه کار دی چې د هغه بد وایي بالکل را روان دغه کې چې کم دی نو ګوره 100 کاله پس چې کم دی نو هر سیم د دنیا کې بدلون راځي او پاکستان په نظام کې به هم الله تعالی د ښې دپاره او زمونږ او ستاسو ټولو د ښې دپاره او دین ته نږدې نظام به راځي
الک رورا اسف خان رورا قلاشا دین ته نږدې نظام راغی جی خو بیا و زمون مزي واه را روان دي ان شاء الله دین ته نږدې خو د دین نه خو ډېر لري یو دین ته نږدې نه یو اوس په نږدې کېږو ورورو یاره جی په حق ګرانه ده نو نه ان شاء الله دا زموږ استاد ټولو په مهنتو باندې کم سچویشن د پاکستان را روان دي د موږ سره بل لار نشته هم دغه نو کا زموږ د ټولو مهنت را غون شي نو مهنت زموږ د ټولو نشته موږ ټول په زول یو کنه موږ زنده‌باد مرده‌باد والے یو نه بس ان شاء الله هم دغه بکیږي ملک په دوه پارټي او د دوه پارټو چې کم نظام جوړیږي اوس دا ډایرکټ وته نه شاملې خو بهر حال دا بدین ته نږدې وي بس الله دی وکي اسې په تاسو خپل دی الله امين کی امين او زموږ د سره په امين دی الله دی وکي داسې امين او د خیبر میډلیست د دې شي نه چې دا کومه خبره تر روانه ده او کیږي او زمرود خان او تاسو په شریکه باندې دا زیار کړه خو نو الله دی وکي چې په دې ملک امن راشي او په دې ملک یو ښه نظام مربوط او مضبوط نظام د سزا او د جزا لپاره راشي نو دا ټول معاملات په سره ټیک شي ان شاء الله زمانه یې دیږي زبستانه یې دیږم زبستا موافق یم او ته زما موافق بشک جی بالکل او لکه تاسو خبره وایي نو په کې نشته دي بالکل بشک نو سره زمين نه مشمره جی ما چې اوس په اخر کې چې ير د نشي او دوه درې شعرونه برته لازم وای هو دوه درې شعرونه خو بدرته سوې مجي خو یو دوه درې ټکي بدرته وې ما ها دا ډېر ښه او چې سترګې د سترګو نه شرمېږي ډېر سترګې د سترګو نه شرمېږي ځکه سترګې د یا سترګو له لېږم وای هاي ډېر او ستا د ښایست د مینې زور دی ستا د ښایست د مینې زور دی د سپېلنو په شان لوګې در پسې شومه وای ډېر یو ټپه دی چې د پیغلو زړونه فولادي دي د پیغلو زړونه فولادي دي واه یو یاري مرشي بل ته سترګې توروي وای او ولې نیمو دغه دا په اولادو والا زړه چې کم دی کنه دا ډېر خطرناک وي خدای دې په اولادو سترګو باندې ماړه وه په اولادي زړه باندې جی عجیب خان زما ستا په منځ کې ګورې لکه د اغیار او د تربور خبره ده عجیب دې نه جوړی نو مې لالا دا چې په اولادي زړه باندې وویل دی کنه چې دا در چا خوړلی دی که نه خدای شته چې زیله نه راغلی خبرم دغه لګا درس جهان مننه کوم چې تاسو د ټولو د مینې محبت او د خلوص او تمام مسافرو ته سلام خیبر میډلیست ته سلام ډیره زیاته مننه درس جهان مننه خیام الله السلام علیکم جی وعلیکم السلام زرین لا خسته خبر ورکړه تیر هفته د ویلو شهره نظام پکار دی نظام ګوره سر چې دا څومره لبه روانه ده که نه دې ټایم کې پاکستان کې هم د دغه نظام ډېر غټ ضرورت دی چې کوم دا دین غاړې ته نږدې دی ملک دوه پارټۍ سم جوړ شوې یو پی ډي ایم چې یو پی ډي آی شوه او دغه نظام دپاره دوه پارټۍ پکار دي اوس دې ته به عملي شکل په کومه طریقه ورکړل کېږي نو د هغې دپاره هلې ځلې شروع دي زما دغه عملي شکل نه مخکې به بل کال واخلو هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیبر میډلیست ته جی زه زمرد بنري ما ستاسو کال میلاو شوی دی څه خبره به کول غواړئ جی زه خبره وکړم حاجي صاحب سره ښه جی ټیک ټاک حاجي صاحب سره خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام جی حاجي صاحب څنګه حال وعلیکم السلام حاجي صاحب څوک خبرې کوئ جی زه خبرې کوم حاجي خلیل حاجی خبرې کوم حاجي خلیل حاجي حلیم حلیم جی حاجي حلیم اوس صاحب تاسو ته وړو ډېر کار تکلیف دی جی اوه حاجي صاحب په خبره باندې مونږ پوه شو هغه چې د وړو تکلیف دی د وړو څه خبره دا کول خو لاین ډراپ شو او کنه ډېره ښه خبره به یې کړې وه او بهرحال حاجي صاحب ستاسو کال ډراپ شو کنه خبره ستاسو دغه وه او ډیره مننه دوباره بیا هم ټرای وکړئ او 10 منټه شته دی که چارې او چې اکال پکې ولګېده نو دا چې څه نه څه خبره به نوې راشي نو الله تعالی دې وکړي چې اوس د وړو دا تکلیف دی خو الله تعالی دې اوس دا خو د صبر یو امتحان هم دی او مونږ الله تعالی مسلمانان پیدا کړي او په کار دا دی چې مونږ د خپل دین د تعلیماتو نه مونږ خبرو دیني آسماني علم نه خبر یو نو مونږ به دا فریاد او دا شوزونه به چې کومو که نه سر مونږ ته به الله تعالی ډېر اسانه زه یو کال به بل وخت په دې خبره هلو جی هلو
جی جی اره تاسو کول ملاو شوی دی جی خبرې وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو کول ملاو دی جی خبره وکړئ. صحیح دی جی ډېره زیاته مهرباني. جی سر تاسو دا دغه اناونس کوو. هلو ما خیال زه اناونس کوم. تا انداز ډېر ښه وکړه. ښه مهرباني سر تھینک یو سر. مطلب دا دی چې دا انعام چې ورکای بیا په داسې ښه انداز کې که نه نو او به ډېره ښه وي که نه. زه به یو ځل مینهوالو ته ووایم مینهوالو د 115 میاشتې مخکې زمونږ سره یو کمپنۍ دا مرسته کړې وه چې زمونږ ټلیفون کالرانو ته هغوی انعامات اناونس کړي وو او هغه انعامات ډېرو زمونږ چې چا به کال کاو او هغې کې به یو کوېسچن مونږ ورکړی وو نو هغې کې ډېرو کسانو ګټلي وو. څه انعامات چې دي هغه زمونږ کالرانو ته رسېدلي دي او څوک دلته راغلي وو څوک چې لرې وو هغوی ته مونږ لېږلي وو او په هغې کې څه کسان دي چې د هغوی انعامات زمونږ سره پاتې دي مونږ به له لېږو که څوک په یوې کې هغه راتلی شي وسلولی شي او تفصیل یې ته آصف یوسفزی صاحب درکوي. جی او دې ګړومبنۍ چې کوم دی نو هغه موږ سره دی زبیر RAK راس الخیمې نه. راس الخیمې نه چې کوم دی د سر اسري ګټلي ده او د څه ګټې دي؟ اسري استري ده جامع اسري کولو دپاره چې کوم دی نو ډېر زبردست دغه دی او سید نبي شاه چې کوم دی دا الین نه دی سر میلمه دی چې شربت کې او جوسرې ګټلې جوسرې ګټلې نبي شاه د الین نه که نبي شاه زما غږ اوري زموږ سره رابطه وکړي. او دا دی جی طارق خان چې کوم دی هغه د مسقط عمان نه دی. اوکې اوکې او چې سندره اوري نو په څه به اوري؟ سندره چې اوري او کنیکټ یې کوو سر. ښه سپیکر دی سر. سپیکر دی او زبردست بل سر دا دی چې دا سید انور چې کوم دی نو دا د الین نه دی سر. سید انور د الین نه دی او میلمه له چې چای راوړی په ترماس کې د ترماس ګټلې دا موږ سره پروت دی دلته. عمران ابودابي نه دی او نو دم خو شربت چې ښه جوسر عدنان چې کوم دی هغه د کوواټ نه دی پاکستان کوواټ نه دم د میلمه دپاره شربت کار کړی دی سر. جوسر یې ګټلی عدنان چارج دی. او سید انور بیا د الین نه دی کور کې بابي ته اسانه کړې ده اورې وي چې ورته وي چې ښځې دا جوړه زر شابه استری چې دا نو دا د استری زنانه به ډېره خوشحالېږي استری سید انور ګټلی او جی او دا شو جی دا بل دی شیرین زاده دا د فجیرې نه دی سر. شیرین زاده د فجیرې نه دی او د څه ګټلی دي سر دم جامو والا استری ګټلی بابي به خوشحاله انشاءالله. پیر محمد یاسین ملکان کالدارا د موږ سره څه پروت دی سر؟ موبایل دی پیر محمد یاسین کالدارا او هغوی موبایل ګټلی دی. او دا امیر شیر صاحب د ابودابي نه دی. جی دی چې کوم دی نو د میلمنو دپاره چای تنظام کړی دی. ترماس یې ګټلی بالکل سر بالکل. حیات خان چې کوم دی نو دیم ته فجیرې نه دی د به څه ګټلي سر؟ موبایل ګټلی بالکل یې ګټلی دی. بالکل صحیح جواب دی ورکو سر. او سید نبي شاه بیا راغی د الین نه نو د بیا د میلمنو دپاره کار کړی دی نو ترماس یې ګټلی دی. نو دا موږ سره 12 دي زبیر سید نبي شاه طارق سید انور عمران عدنان سید انور شیرین زاده پیر محمد یاسین امیر سید حیات خان او سید نبي شاه. بس شو دا کم چې پیر محمد یاسین د مردان ته چې څوک ځین موږ به د ده دا ولیږو او زه چې پاکستان ته ځم نو زه به ځان سره ته یې اوسه خو خپل کور ته به نه وړې پیر محمد یاسین نه به وړې زموږ سره بل کال دی. هلو هلو جی په خیر څوک خبرې کوئ؟ زه حاجي خاص خبرې کوم مخکې راکټ فون جی بالکل هغه ټلیفون کال کټ شو خبره وکړئ جی. ډېره ضروري خبره ده اورئ جی دا چې د اوړو خبره تاسو وکړه چې په موږ په صبح طرف چې اوړه کم شول. جی بالکل اوړو مسله زیاته ده خبره پوه کوئ. دا ولې کم شول که نه؟ نو تاسو وجه جی جی وای تاسو خپل میسج دا وجه دغه ده چې د موږ طرف ته زه د ډیخانه خبرې کوم دلته د ځمکې دغسې بېګانې لارې دي که نه په دې باندې څلور سمال ډیم جوړېږي. سمال ډیم ته جوړېږي سرکار چې دی که نه NPA NMA په خپله پرې مقابله ده چې زه د افتتاح کوم بل د افتتاح کوي. دې وجه نه دا ډیمونه دغسې پاتې دي دا څوک ونه
ها پیسیون یې منظور شوی دی، هر څه منظور شوي دي که نه. جی نو که دا څلور ډیمونه جوړ شي که نه، سمال ډیم دي، ګومل حیدر ځام، سودوان ځام، ټانک ځام، درابن ځام، دا دومره ستر ډیمونه سمال ډیم دي که نه، دې باندې کم از کم چې وي که نه دا 10-12,000 ایکر مځکه کې راځي لاندې. نو د موږ حکومت ته ناسته چې ډیم جوړېږي، ظالمانو خپلې تنخې خپلې خرڅې خپلې منافقت کولی شو که نه، نو دا جوړ کړو د غریب خلک به غون په پښې ولاړ شي که نه. او غون صوبه سرحد نه د کابل هم ډېره ده، دومره اوړه به پیدا کوي که نه. بالکل ځمکې نو دې باندې بالکل سوچ نه کوي که نه، خالي دې جوړه ده، ګاله مې ته جوړه کړه که نه، د نړۍ مې ته جوړه کړه، د پایپ مې ته ولګوو که نه. او ظالمانو د پایپونه به خپل جوړوي د کالونۍ وال که نه، ایک ځله ته څه کار دی. جی جی بالکل کالونۍ جوړه کړي دي که نه، اورې پیسې خو د صوبه سره ته راځي، ډیمونه نه جوړوي. سیلاب راغی تباهۍ جوړې کړې، اوس چې اقتصادي نیر چې دی که نه دغه حکومت پیسې نه لګوي که نه. صحیح خبره ده. غنم یې کرلي دي که نه، فصلونه ولاړ دي، یې بیې نشته دی، دا غون ختم شوي تباه تېر شي. او خدای به رحمت وکړي دا چې موږ مالونه خراب شي که نه. که مالونه مو صحیح وای که نه بیا به داسې نه وه که نه. بالکل حاجي صاحب تاسو چېرې تاسو مې ورته وکړو چې بھائی دا ډیم جوړ کړو، سمال ډیم جوړ کړو، ډېر غریب خلک سهار ماښام یې نشته دی، په لرګي ګزاره کوي، د لرګي څه دي وچ لرګي خرڅوي، په دې ګزاره کوي. بالکل بالکل ډېره مننه حاجي صاحب. او هسې یو خبره خو ډېره ښه وکړله چې مطلب یو خو دا یو خبره ده، زه د هغې خبره دا کوم چې زمیندارم خلکو پرېښودله، ډېرې ځمکې چې دي شاړې پرتې دي که نه. ډیم را روان دی د هغې دپاره سوره ځمکه چې کوم د هغه اوبه بیا د حقیقت د هغې نه سیم او تور جوړېږي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو فصل پرې نه کېږي، صرف ونې او پرې کرئ، هغه هم دغه سوپیدار چې د اوبه ځان ته راکاږي. صحیح ده سر. دویمه خبره دې دا وکړه چې یو ایم پی ای وي چې زه به افتتاح کوم، ایم این ای وي زه به افتتاح کوم، پلانې او ډنګرې. تاسو سوچ وګورئ که دا اوسنی چې کوم حالات دی په دې دور کې، نو دا زموږ د سیاسي لیډران د دې ذمهوار دي، هغه دواړه غاړو ته، که هغه په حکومت کې دي که هغه په حکومت کې نه دي. ټیک ده چې عوام چې نن د کم ته تباهۍ کم مخ ته یا د اوړو یا د ګرانۍ یا د دې شیزونو چې کم دی که نه، دا زموږ د سیاسي چې کم قوتونه دي که نه، نو دا ټوله مسله چې کم ده دغه ځای کې ده. ځکه چې حکومت راکړې پرېږدی چې خپل کار وکړي، دې پر به ته چغې وخې یا پر هغه چغې وخې، نو په دې کې چې دل پکې څوک شو، زمونږ غریب ته طبقه دغه پکې دغه شوله. جي چې الله تعالی زموږ په ملک باندې رحم وکړي، او زما خو سره اخري دا امید وجو او دې کې څه غلطي شوې ده دپاره ډېره بخښنه غواړو. مونږ سوچ دا چې پاکستان به څنګه مخکې ځي، پاکستان عوام غریب چې کم دی نه به څنګه مخ په ترقۍ باندې ځي، او پاکستان ورې سختو حالاتو نه څنګه وځي. ډېره مننه آصف یوسفزی ستاسو د ښایسته خبرو. او مینوالو دا د نن ورځې خپرونه تمه لرو چې زموږ کتونکو به پروګرام نه معلومات ترلاسه کړي. د ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره دا وه چې نن موږ د کویت د مسافرو چې کوم مشکلاتو کې د هغوی نمایندګي موږ وکړله، او کویت ویزې هم بند دي، او هغه هم د حکومت ذمهواري جوړېږي چې د کویت د ګورنمنټ سره خبره وکړي او دا ویزې آزاد شي. ځکه چې رحمت علي خان وایي چې 1,13,000 پاکستانیانو او هغه 70,000 ته رالل، ځکه چې ویزې نور میلاویږي نه. نو دغه هم د پروګرام برخه وه. د دې نه علاوه موږ کوشش وکړو چې ډېر ښه میسج کنوی شي خپلو کتونکو ته، او د بحرین حوالې سره چې کوم پیکیج و هغه هم ډېر زیات ښه. نو د پروګرام وخت پای ته رسي، که الله ژوند راکړو نو په راروانه جمعه به د نوو معلوماتو سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم. زه زمرد بونري او آصف یوسفزی ستاسو نه اجازت اخلو. د الله په امان.